الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولسبانو دې ځاینا اخواته د سورت د اولې حصے دویم نمبر باب شروع کیږي تر آیت 43 پورې. خلاصه دا د پدې کې زواجر دی علی اهل النفاق، منافقین لرو دا سوق دی وهم الذین دا هغه خلق دی چې یخالفون عن النظام الذي ذکر سابقا، دوی مخالفت د هغه نظام نه کوي چې کم نظام مخکې ذکر شه. دا یو. دویم پدې کې مولوی صاحبانو ويرتكبون المظالم مع ذکر الاوصاف القبیحه العشره للمنافقین، مظالم ارتکاب کوي د کوم شیانو نه چې دوی منع شوي دي، ځانونه تینا نه منع کوي. دلته به مولوی صاحبانو لس قبیح صفات د دوی ذکر شي. بد دا یو. دوا دریم بیا ورپسې په شپږ دېرش اووه دېرش اته دېرش کې تخویف اخروي به راوړي په 140 او 240 آیت کې. بیا ذکر د تیقظ دی او د سلامتیا د عقل دی او تطهر دی لامور الدین لکه صلات دا په 340 کې، او بیا به مخالفت د اهل نفاق ذکر شي. نو رب العالمین فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بندگی د رب العالمین وکي. عنوان د آیت مولوی صاحبانو د غټو مظالمو نه منع، اول پکې د شرک نه، او دا مسله د توحید چې دی ځکه دوی ذکر کوي د پاره د چا د دفع د دې مظالمو. بندگی د رب العالمین وکي، بندگی الله تعالی لره خاص کړی. ولا تشرکو به شیئا، اوس طریقه د بندگی دا ده چې د الله تعالی سره بسوک د برخې والا نه جوړوي. وبالوالدین احسانا، او د مور پلار سره به تاسو ښېګڼه کوئ. نو اول حق د رب العالمین بندگانو کې بیا اول حق راته ذکر کوي د مور او پلار. ولا تشرکو به شیئا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى، او د رشتہ دارانو سره، د یتیمانو سره او د مساکینو سره. والجار ذی القربى، وغمسایا ذی القربى نږدې ګاونډي. والجار الجنوب، وغمسایا لرې ګاونډي. ګاونډیان کله لرې وي او کله نږدې وي، نو د نږدې ګاونډي سره احسان کوي او د لرې هم. والصاحب بالجنب، او د اړخ د ملګری سره. دیږي کې ابن عباس رضی الله عنهما وی مراد د ملګری د اړخ نه ملګری دی په سفر کې. دا یو. دویم قول دا دی مراد تینا ښځه د علی رضی الله عنه فرمایي. نو والصاحب بالجنب وابن السبیل، او هغه چې لازم دي د چا سره د لار سره، مسافر ته مراد دی. وما ملکت ایمانکم، هغه چې مالکان دي خلاصون استاسو د هغوی. ان الله یقینا رب العالمین
لا يحب من كان مختالا فخورا نخوخی آغا انسان لره چې هغه مختال وي فخورنا مختال معنا ځان لوی ګڼي او فخورن خپل صفتونه چې دی په بل بیانوي دغه سه انسان چې هغه مختال دی او فخور دی نو رب العالمین هغه انسان لره نه خوښوي دا چرال مولوی صاحبانو چې رب العالمین مختار فخور نه خوښوي نو مختال هغه انسان ته ویل کېږي چې څوک ځان لوی ګڼي په مقابل د توحید کې او فخور هغه انسان دی دویم قول دا دی چې خلکو ته پس پکه باندې ګوري او یا دویم قول دا دی فخور هغه انسان ته ویل کېږي چې خپل ستاینې په خلقو باندې کوي خلکو ته ویل کزما صفت وکي او دی چې دغه خپل صفت ته خوشحال وي نو دی ته فخور وایي مولوی صاحبانو دا چې دا خپل صفت په خپل ژبه باندې کول یا بل کس چې د چا د تا صفت کوي او ستا مخامخې کوي نو دا صفت کول جواز لري او که نه لري دا ځان سره زده کوي قرآن کریم کې چې دی دوه قسمه نصوص دی او شریعت کې دوه قسمه نصوص زمونږ او ستاسو مخې ته راځي یو نستا د الله تعالی فرمایي لا تزکو انفسکما د خپل نفس تزکیه او صفائی چې دی تاسو مه بیانوئ حدیث مبارک کې راځي چې کله ستاسو په وړاندې یو کس تاسو صفت او ستاینه کوي نو تاسو په خوله کې چې دی ورته خورې واچوئ دویم طرف ته که موږ تاسې وګورو آیت دی رب العالمین فرمایي واما بنعمت ربک فحدث محبوب ته رب العالمین فرمایي هر چې نعمت د رب ستا نو ته دا نعمت خلکو ته بیانوه دا کم نعمت چې الله تعالی په تا کړی دا نعمت چې دی ته خلکو ته بیانوه اما بنعمت ربک فحدث اوس راځئ یو طرف ته دا راته وایي چې کم نعمت رب العالمین کړی در باندې نو بل ته بیان کا او بل طرف ته چې روایاتو ته ګورو نو د هغې نه منع معلومیږي دا کار مه کوه تطبیق په څه طریقه باندې کوو دا ځان سره یاد ولري اساس دی مولوي صاحبانو دا د چا صفت کول د هغه تر مخ یا دغه رنګ خپل صفت په خپل ژبه باندې کول دوه حیثیت لري دغه شخص په اعتبار د شخص ته وګوره چې رب العالمین په تزکیه او په تسبیح د باطن مشرف کړي او کې نه دی مشرف کړي کچر تداسی یو کس وو چې الله تعالی په تزکیه او تسبیح د باطن مشرف کړي او نیک انسان و او د باندې رب العالمین یو نعمت کړي دی او ښېګڼه ور سره کړي دا نعمت او ښېګڼه د خلکو ته بیانوي دا د خپل ځان د تعارف په اساس باندې یا بل کس لګیا دی د ترمخ د ستاینه کوي په دغه اساس چې دا د تکم اغا نعمت رب العالمین ور کړی چې دا خلق د دغه نعمت نه برخمن شي نو دا بیان د دغه نعمت یا د فضیلت یا د دغه مقام د پاره جایز دی نو بیا عمل په دې آیت پکار دی چې اما بنعمت ربک فحدث دی وخت کې کده خپل د دغه نعمت اظهار کوي چې الله تعالی په د کړی او کچر تبل سوق د په مخ کې دا بیان کوي نو د خو چون کې تزکیه د باطن رب العالمین کړی دا د تسبیح خاوند دی د اعتدال د عناصر خاوند دی په فنا مشرف دی نو دا کم استاین چې د په مخ کې کیږي نو د په باطن کې عجب ناراضي خود پسندی پکې ناراضي کبر او لوی پکې ناراضي نو چې کبر او عجب او خود پسندی و غیره دا شیان په د کې ناراضي نو کده خپل صفت خپل کوي او کبل سوق د په مخ کې د صفت کوي نو دا د تاوان نه رسي نو ځکه د هلاکت ته نه غورځي نو دا جواز لري او کچرته داسې و چې یو کس رب العالمین په تزکیه او تسبیح د باطن نو مشرف کړی دا دی یو
ورسره چې دی په فنا باندې نو مشرف، باطن د معلق تر اغیارو پورې یا د آفاقو پورې او یا د انفسو پورې، اعتدال د په عناصرو کې نو راغلی، نو د پاره نه خپل صفت په خپله کول جایز دی او نه چې دی د بل چا د خولې نه چې دی د صفت اورېدل جایز دی. ولې که دی خپله صفت په خپله کوي نو هم په دې کې حصه د نفس ده، او که بل څوک را لګېږي د ستاینه کوي نو هم په دې کې د حصه د نفس ده. دا نفس د ور باندې داسې خوشحالي ور باندې نورم پکې کبر او عجب راځي او خودپسندي راځي پکې، نو بیا په دغه صورت کې جواز نه لري چې د خپل صفت په خپله وکړي او یا د تر مخ بل څوک د صفت وکړي، بل څوک د صفت وکړي. دا مولوي صاحبانو منع دی. بیا نو چې دا دوه قسمه نصوص شریعت کې راغلو نو دې کې چې راغلو چې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خدای تعالی نه خوښوي هغه انسان لره چې څوک مختال دی معنا ځان لوی ګڼي او فخورن خپل صفتونه چې دی په بل چا باندې بیانوي، نو دا په دغه صورت کې چې دا د نفس شوي تقاضا وي، او که تقاضا د نفس نه وه د پاره د دې چې خدای تعالی دا کوم نعمت درته ورکړی او د دې نعمت نه خلک آګاه شي او دی د دغه خپل باطن صفت بیانوي، نو دې کې به بیا کوم بدیت، نو دا خو جواز لري دا اړخ. د دې وجه نه ځینې وخت کې که موږ تاسې د دغې کاملو اولیاء کرامو په مخ کې د هغې صفتونه واورو یا ځینې وخت کې هغې خپل صفات په خپله باندې بیانوي، نو د صفت د اورېدو سره چې د هغې هغه حالت ته ته ګورې په ځای د دې چې د خپلو صفت د اورېدلو په وجه باندې دکې عجب و خودپسندي را پیدا شي، عجب نه نورم پکې تواضع عاجزي را پیدا کېږي، نورم پکې انکساري را پیدا کېږي، نورم للاهیت را پیدا کېږي، نو دا به منه نه وي مولوي صاحبانو. او یو خو بیا زمونږ او ستاسو حال دی که نه، زمونږ او ستاسو خو د دې مسابت خلک نه یو چې ته د خپل صفت په خپله ژبه باندې بیانوي او یا د ستا په مخ کې چې دی څوک لګیا وي او ستا صفت دی چې دی هغه کوي، نو موږ د دغې انداز خلک نه یاستو، نو چې نه یو نو په دغې اساس او بنیاد باندې ما او تا ته به دا شی جواز ونه لري. او بیا که شریعت ما تا ته جواز را کړی مولوي صاحبانو نو دا هر شی بیا خپل معیار هم لري. ورکه صفت جایز دی د یو چا نو د هغې دپاره بیا خپل جواز دی خپل معیار دی، نو دا معنا نه ده چې صفت خوان ولاړ وي چې هر شی په خوله باندې راځي او هغه بادوي. دا تاسو فکر کړی دا نن سبا شعرونه چې تاسو اورئ د چا مدح مړه، نو په دې شعر کې د اول نه واخله تر اخره پورې ته دې یو ټکې د معنویت پیدا کړه چې په دې کې د معنویت وي یا په دې کې د سر بیان وي یا په دې کې د باطني معرفت وي، څه شی نه. خو دا ټول اشعار داسې فکر به کوي لکه یو ځای کې چې څوک عاشقانه اشعار وایي، نو خو یا به د سر نه تاویږي را تاویږي، یا به د پښو نه تاویږي را تاویږي، یا به د سرو شونډو نه تاویږي را تاویږي، یا به صاحب زیتی د مخ نه تاویږي را تاویږي. خو همدغه صفتونه دي چې نن سبا خلک را لګېږي، د علماو هم کوي، د مشایخو هم کوي او د پیرانو صاحبانو هم کوي. ما درسونو کې طالبانو ته ډیر وایم کم خلکو ته چې رب العالمین د شعر ملکه درکړي، شعرونه چې جوړوي نو داسې اشعار جوړ کړي چې هغه پر محتوا وي، داسې اشعار جوړ کړي دا ان من الشعر لحکمت چې راځي چې شعر حکمت دی، نو رښتیا داسې شی جوړ کړي چې هغه په حکمت ولاړ وي. او که شعر دې شعر داسې و چې هغه په حکمت ولاړ نه نو د هغې اورېدل هم منه دي، مولوي صاحبانو ویل هم منه دي، اورېدل هم منه دي، په زړه کې قسوت را پیدا کوي، ویل هم منه دي، د انسان په زړه کې قسوت او کلکوالی را پیدا کوي. او که شعر یو بهترینه محتوا لرودل او بهترین مضمون یې لروده او د رب العالمین د یو دوست صفت پکې وه، تاسو کې یو شاعر شعرونه جوړ کړي 100 شعرونه تاسو راواخلئ مولوي صاحبانو، د دې 100 واړو اشعارو محتوا به ټول یې وایي، په صرف طرز بدل دی. هر کلام ته چې همدغه شونډې دي او قد دی او ځواني ده، او بیا صاحب چې هر کلام بس طرز بدل، بل تلاړ شه بیا هم دغه شی دی طرز بدل، بل تلاړ شه بیا هم دغه شی دی طرز بدل. نه دا زیاتی کوئ. مدح او ستاینه د یو انسان هم د شریعت په چوکاټ کې جایز دا چې یو څوک وکړي، خو لیکن غلو افراط پکې ناروا، او د غلو د افراط ترڅنګ داسې یو شی ویل چې هغه بهترینه محتوا نه لري نو دا ناروا ده. دا نو څه معنا چې ته ټوله ورځ لګوې د چا قدونه او د چا ځوانۍ ستایې؟ دغه سړی به کمالات لري،
دته به خدای تعالی معنویت ورکړی، د د خولې نه به تا بهترین کلام اورېدلی، د د خولې نه به تا د شریعت یو راز اورېدلی، د د خولې نه به د نبي علیه السلام د محبت واقعات اورېدلی وي، د د خولې نه به د یو شریعت مغلقه دی اورېدلی چې هغه مغلقه به حل شوي وي. نو چې ته شعر جوړی نو د خپل شعر په دغسې یو محتوا باندې را مشتمل کا، دغسې یو شی جوړ کا، نو هغه حکمت هم دی، پوه هم ده، بل تېنه استفاده هم کوي او بل تېنه پند هم اخلي. او چې نور ټوله ورځ هم دغه عشقي اشعار دی او موږ یې تاسو تاهو را تاهو، نو د دې کې به ګټه د کوم ځای نه را پیدا شي مولوي صاحبانو؟ زما خو د سره نه خوښېږي، موږ طالبانو سالکانو ته معلومه ده، ذوق مې دا دی هېڅ یعنې هغه په رب العالمین یقین وکړي. کله دلته دا اوس خو خیر اوس موږ سالکان پوه دي، دا نوي کله دلته دا بیروني به راغلل یا دا زموږ خپل به راغلل، کله به جګ شو صاحب وزیتي او دا ستاینه به یې زما شروع کړه. نو تاسې لیدلي ما مه وایه لکه بس دا شی موږ ته خپل نفس معلوم دی چې موږ په کوم حالت باندې یو یا موږ په کوم مسابت باندې یو. او بیا داسې یو شی نو دا چې ته اوس ما مخ او شونډې ستا یې طالبانو ته وایي نو زه خو اوس دغه دی ځوان یم، صحیح ده، او ستاسو په نظر کې به ښایسته م یم. اوس دا که سبا زه سپینګیری شم او خوله کې مې یو غاښ نه او دا قد او ځواني م دغسې نه یو کړوپ روان یم، نو بیا مې څه شی ستایې؟ بیا خو نه مخ شته دی او نه شونډې او نه ځواني شته، بیا خو د ستاینې ځای نه راځي. نو چې نه راځي نو چې هلته هغه علوم او معارف ستایي چې کم نن ما د خولې نه اورې، خو نن هم د دې مطابق یو شی جوړ کا چې کوم څه ما درته بیان کړي هغه جوړ کا، هغه بیان کا خلکو ته. نو دا به مولوي صاحبانو څه شی وي؟ د شعر حق ادا کول وي. نو دا چې ته روان یو بیا چې مړه دې شاعرانو ته دې خدای تعالی انصاف ورکړي. تاسو فکر وکړئ دا د خپل استادانو د پیرانو یا د رنګ مشرانو ستاینې چې کوي، مړه چې هر یو چې کېږي نو چې هغه یو هم دی یو، چې 15 مریدان هم لري وایي مرشد مې لاساني دی. لاساني معنا پېژنئ؟ لاساني دا معنا چې دی په دې مخ د مځکه شته د سره دویم لري نه، د سره دویم لري نه، نو لاساني دا معنا. او دا چې بل پسې راپورته شي وایي مرشد مې په اولیاو کې سلطان دی، نو د اولیاو سلطان دا معنا د اولیاو سلطنت او بادشاهي رب العالمین دته ورکړې ده. نو څوک چې د اولیاو بادشاه وي نو دا نور خلک په ټول د ده د تسلط لاندې وي، نو دی پکې سلطان شه صاحب. او دا بل پکې لاساني شه، او دا بل صاحب ته چې پکې ورشي نو هغه خو داسې وایي که نه چې هېڅ په مخ د دنیا مې د دغې خپل مرشد او د دغې خپل استاذ په مثل سړی لیدلی نه دی، نه مې چرته ورباندې سترګې پرېوتې دي. نو دا څومره غلو ده او دا څومره انصاف دی چې یو دی پکې لاساني که صاحب، بل دی پکې سلطان که، بل دی پکې امام الاولیا که، بل دی پکې مړی چې دا څومره شیان دي او ځان نه ولا کې په مقصد پوهېږي، ولیکن رالګي او ثابتوي او په دې شعرونو کې او په منقبتونو کې راولي. خو دا غلو ده، دا غلو ده. نو یو دلته وایي دا صاحب امام الاولیا شه، بل ته چې ورشي هغه صاحب هغه هم نه 15 کسرات وي، دغه د مرید د خولې نه چې شعر واوري نو هغه هم امام الاولیا دی. بیا چې دریم ته ورشي نو هغه وایي صاحب دا هم امام الاولیا دی. څلورم ته چې ورشي نو هغه بیا وایي دا هم سلطان الاولیا دی. نو چې دا ټول امام الاولیا او سلطان الاولیا شو نو هلکه سلطان رعیت لري که نه لري؟ او امام رعیت لري که نه لري؟ نو د دې امام او د سلطان رعیت څوک شو؟ خو رعیت خو معلوم نه دی، خو ټول هر یو من دی، هر یو من دی. نو دا غلو ده چې دا د شاعران او دغه رنګ ناتوانانې په دې شعرونو کې کوي. داسې شعر ووایي چې هغه محتوا لري، په علمي محتوا مشتمل وي، په معرفت مشتمل وي، د تصوف په اسرارو په رموزو مشتمل وي، د محبوب کریم صفت پکې وي، د هغه ستاینه پکې وي د شریعت د نصوصو مطابق. نو دا به چې دی د شاعري حق ادا کول هم وي او د مجلس ذوق هم ورسره جوړېږي. او که دا شی نه و کله دا شاعران بعضې کلامونه شروع کړي په رب العالمین یقین وکړه چې هغه د مجلس هغه روح خوند د منځه ویسي خلاص. کوم معنویت چې پروت دی هغه معنویت د منځه لاړ شي چې زه اوس وکړم څه. نو دا شیان تاسو مه کوئ. او بیا خپل صفتونه یا په خپله خوله بیانول او یا بل ته داسې ترغیب ورکول یا صراحتا او یا دلالتا چې دغه د زما صفتونه او ستاینې ته کوه، دا خو بیا بیخي صحیح وظیفې ظلم دی. او بیا په وخت د مجلسونو کې او خاص کر هغه مجلسونه چې هغه مجلسونه عام وي نو دې شیانو ته خو بیا مولوي صاحبانو ته سره ضرورت نشته دی. دا ځینې مونږ تاسو صحبتونو ته لاړ شو که نه په رب العالمین یقینو کې ډېر داسې شته چې مجلس شروع شي غیر د دې نه چې دا مجلس ټول په دې را تمام شي چې شپه 8 9 کلامه د همدغې خپل صاحب په صفتونو کې تاویږي را تاویږي او نور زیاتې مجلس پای ته ورسېږي خلاص. نو دا چې دا کوم نوي خل راغلي دلته تاسو ته ناست دي او ستاسو خبرې ونو هغوی په څه فکر کوي چې دلته څه شته راغلی
زه خو دې دپاره راغلی چې د خدای تعالی مینه او د الله تعالی د پیغمبر مینه طلب کړم. دلته اوس دلته دې څه شی دا زه څه شی اورم او دا د څه شي سودا پکې خرڅېږي، دا بازار د څه شي دی. نو په ځای د دې باندې چې ستا دعوت مؤثر شي او ته خلک را جلب کړې او د هغوی ذهنیت سازي وکړې، نو که یو سړی درته مجلس ته راغلی وي نو هغه بېرته په داسې انداز کې درنه روان وي چې زړه کې معترض وي او 500 کنځاوې کوي درپسې. نو دې کې به تاسو ډېره ګزاره کوئ. هغه محبت او مینه د خپل مرشد سره او د خپل استاد سره د خپل شیخ سره هغه په خپل ځای باندې کمعقل مین دې ورک شي مړه. دا مین چې دې هوښیار نه وي که نه، نو خدای خو دې دغه خونه مرانه کړي. نو هغه خو خپله مینه کې دی، خو په دې ډب نه دی که نه چې دا ځای سره کم دی، دا مکان سره کم دی، دا حال سره کم دی. دلته باید زه ووایم څه تقاضا د څه شي ده، کم شی باید زه دلته ووایم، دا خلک زما نه څه شی واوري. نو هغې کې خو بس خپل لین کې اخته یو. په ځای د دې چې خیر راوړي نو د خیر نه بیا شر ډېرېږي. رب کریم فرمایي الذين يبخلون، هغه کسان یبخلون چې بخل کوي. دلته مراد د بخل نه بکتمان صفت محمد صلی الله علیه وسلم یا عام بخل نه واخلي. هغه کسان یبخلون چې هغې شومتیا کوي، ویأمرون الناس بالبخل، او خلکو تم په شومتیا باندې امر کوي. لکه رستو سوره منافقون کې به راشي، دوی به ویل لا تنفقوا على من عند رسول الله. د نبی علیه السلام سره چې کوم کسان دي نو په دوی باندې خپل مالونه مه مصرفوئ. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټوي دوی هغه چې الله تعالی دوی ته ورکړی دی من فضله د فضل خپلنا. مراد د فضل نه علم دی، مال دی. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، تیار کړی دی مونږ کافرانو لره عذاب سپکونکی. نو دا منافق اعتقادي دی، د لره رب العالمین وی موږ سپکونکی عذاب تیار کړی دی. والذین ينفقون اموالهم، اوس بل قبیح او بد صفت راته دې کې ذکر کوي. هغه کسان چې مصرفوي مالونه خپل رعاء الناس د پاره د ښودلو د ځان خلکو ته، ولا یؤمنون بالله، او ایمان نه لري په الله تعالی او په ورځ وروستنۍ باندې. ومن یکن الشیطان، او چا لره چې شیطان قرین وي، ملګری وي، فساء قریننا، نو ډیر بد قرین دی او بد ملګری دی. دا د چا چې شیطان قرین وي نو دا ډیر بد ملګری دی او بد قرین دی. وجه څنګه ده؟ دا بد ملګری ولې دی؟ ځکه ان القرین بالمقارن یقتدي، قرین د مقارن پس اقتدا کوي که نه. د چا سره چې د اشنایي ده نو د هغه پسې به روان وي، نو چې د هغه پسې روان وي نو ان القرین بالمقارن یقتدي. بیا ورپسې راځئ وماذا علیهم لو آمنوا، څه تکلیف دی په دوی باندې که چېرې دې ایمان راوړی وی په الله تعالی او په ورځ وروستنۍ باندې، او مصرف کړي وی دوی مما رزقهم الله، دا هغې نه چې الله تعالی دوی ته روزي ورکړې ده، نو په دوی به څه تکلیف وی؟ هېڅ هم نه. وکان الله بهم علیما، الله تعالی په دوی باندې علیم او آګاه دی. ان الله استسلی د مؤمنانو ته، ان الله لا یظلم مثقال ذره، یقینا الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره، په وزن د یوې ذرې. نو چې د یوې ذرې په اندازه باندې ظلم نه کوي، کنایه ده د شیء قلیل نه، نو ډیر ظلم به څه وکړي. وان تک حسنه یضاعفها، وان تک حسنه، او کچرې دې بنده نیکي کړي وي، یضاعفها، رب العالمین زیاتوي دلره دا نیکي ده ده. ویؤت من لدنه، ورکوي د خپل جانب نه اجرا عظیما، بدله لویه. فکیف اذا جئنا، اوس تخویف دی، څنګه به وي حال د دوی اذا جئنا من کل امتنا، چې کله راولو مونږ من کل امت، د هر امت نه بشهید ګواه. شهید معنی بشهید یشهد علیهم، یا بشهید حالات بیانونکي راولو. وجئنا بک، راولو مونږ ته په دوی باندې علی هؤلاء شهیدنا، په دوی باندې بیانونکي د حال د دوی یو ګواه. نو چې ګوره تا په دوی ګواه کو، دوی په نورو خلکو ګواهان کو، په دې هر چا باندې شهید او ګواه راولو. نو جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اوس تخویف دی په دې ځای کې یومئذ یود الذین کفروا، په دغه ورځ باندې یود الذین کفروا، غواړي به کافران، ارزوګانې به کوي، ارمانونه به کوي کافران، الذین کفروا، هغه کسان چې انکار یې کړی دی، وعصوا الرسول، او نافرماني د استازي کړې ده. د څه شي ارمان به کوي دوی او د څه شي ارزو به کوي دوی. لو تسوا بهم الارض، کاش چې خاورو سره خاورې شوي وای. لو تسوا بهم الارض، ځمکه پې برابره شوې وای، تسویه شوې وای، معنا دا چې د خاورو سره خاورې کړې شوې وای.
او دا برستو راشي سوره نبا کې دا چغې به دوی خپل وهي یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زه خورې شوی وای ولا یکتمون الله حدیثا او نشي پټولې دوی د الله تعالی نه حدیث او خبره او دوی به بیا خبره نشي پټولې یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو لا تقربوا الصلاة منک دی کېږي مانځه ته وانتم سکارا په داسې حالت کې چې تاسو چې دی نشئ نو د نشئ په حالت کې مونځ ته منک دی کېږي یو یعنی مونځ مه کوئ دویم قول دا د علماء کرام لیکي لا تقربوا الصلاة ای لا تقربوا مواضع الصلاة د مانځه مواضع ته تاسو منک دی کېږي په داسې حالت کې چې تاسو نشئ مسجد ته مه ځئ ربط آیت د مخکې سرم سرګند دی بیان د امر مصلح دی یو او د احکام انتظام یو لره لابودی د من التيقظ والتطهر احکام انتظامی چې ته عملی کوي تيقظ بدر کیوي بیداری به پکې در کیوي او د دې لحاظ به کوي یا رب العالمین فرمای حتا تعلموا وسګوري وانتم سکارا چې تاسو نشئ نه پويږي په خبرو باندې تر کوم وخت منک دی کېږي حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما تقولون چې تاسو څه شی وایئ تاسو څه شی وایئ نو تر هغې وخته پورې منک دی کېږي ښه صحیح ده دلته کښېنه ښه تشریف دې کښېنه نو تر دې وخته پورې تاسې مانځه ته نږدې کېږئ ما دا حتا تعلموا ما تقولون چې راغلی مفسرین کرام لیکي دا مولي صاحبانو د نشې تعریف دی نو ته به وایي چې نشه څه شی ده وانتم سکارا نو نشه دا د حتا تعلموا ما تقولون نو چې ترسو ته پدې پوهیږي چې څه وایم دا نشه نه ده او چې کله پدې نه پوهیږي چې څه وایم نو دا نشه ده ولا جنبا الا عابري سبیلنا منک دی کېږي تاسو جماعت د چې تاسو جنوب یې الا عابري سبیل مگر که تاسو تېرېدونکي په لاره باندې یې عبور فی المسجد مسجد کې تېرېدله ابن عباس رضی الله عنهما وی دینه مراد مسافر دی یا تینا مراد دا دی چې لاره په مسجد کې وي نو تر کومه وخت حتی تغتسلوا نو انتظار کوئ تاسو حتی تغتسلوا تر دې چې تاسو غسل وکړئ او ځانونه پاک کړئ او ولامبئ ویا کنتم مرضا کچرې تاسو مریضان یئ او علی سفرین یا په سفر باندې یئ او جاء احد منکما یا راغلی یو تن ستاسو نه من الغایط د زید ضرورت نه او لامستم النساء یا نږدېکت مو کړی وي ښځو ته فلم تجدوا ماء پس نه مومئ تاسې اوبه فتیمموا نو قص کوئ تاسو صعیدا طیبا مخ د ځمکې طیبا پاک فامسحوا بوجوهکم نو راکاږئ لاسونه خپل په مخونو خپلو باندې په اول ضرب کې وایدیکم او په لاسونو خپلو باندې په دویم ضرب کې ان الله یقینا الله تعالی کان عفوا غفورا دی عفو کوونکی او غفور ذات دی عفو کوونکی دی او غفور ذات دی دا چرال مولی صاحبانو غائط راغی غائط اصل کې هغه ځای د ضرورت ته وایي مکان مطمئن ته او دلته مراد ته نه څه شی دی غائط خلک چاته وایي اوس اودسماتې ته وایي اودسماتې ته دا اصل کې تسمیت الحال ده باسم المحل هغه د محل نوم چې د حال ته یې دی او دې ته تسمیت الحال باسم المحل دا ولې شوی وجه علماء کرام دا ذکر کوي مولوي صاحبانو کلم چې یو څوک خپل حاجت پوره کوي نو هغه ځان دپاره مکان مطمئن لټوي که نه داسې یو ځای ته ځي چې هغه مطمئن ځای وي هلته خپل حاجت پوره کړي دا فامسحوا بوجوهکم چې راغې مسح کوي لاسونه راکش کوي بوجوهکما دا یو ضرب وایدیکم دا د دوه ضربه دینه دا معلومیږي مولوي صاحبانو چې د تیمم دپاره څو ضربونه دي دوه اول او دویم یو ضرب باندې به چې دی لاس په مخ راکشې او په دویم ضرب باندې به لاس چې دی په دې بل لاس باندې راکشې او دا تیمم علماء کرام لیکي د چا نه دی د خصوصیاتو د دغې امت نه دی د دې امت خاصه ده د همدې وجې نه اسید ابن حدیر رضی الله تعالی عنه عائشې رضی الله عنها ته فرمایلی وه چې ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے د ابوبکر صدیق خاندانه دا ستاسو اولنی برکت نه دی بلکې دې ته ورته موږ نور هم ډېر برکات ستاسو لیدلی دي کله چې امر د تیمم راغی او د دې وجې نه چې د دې مبارک هار وکړه او دویم بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي فضلنا علی الناس بثلاث منږ ته په نورو خلکو باندې چې د فضیلت راکړی شوی دی په دریو په یو کې 15 راځي
او په یو کې چې د شپږ راځي یو دا د درې چې ذکر کوي جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه دویم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا او دریم وجعلت تربه لنا طهورا تربته لنا طهورا د دې ځمکې خاور زمونږ د پاره څه شی ګرځولې شوې ده پاکون کې ګرځولې شوې ده راځي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا دین اوس دریم باب دے تر آیت 50 پورې زواجر دی پدې کې علی اهل الكتاب وهم الذين او دا هغه خلق دي چې خلل لټي په نظام سابق کې څوک چې د مخکنی نظام کې خلل لټي دغه د پاره زواجر دي سره د بیان دا اوصاف او شنیعه د دوی تقریبا ولس بد اوصاف چې د ذکر کېږي سلور سلويق 15 سلويق شپږ سلويق 50 یو 50 2 50 3 50 سلور 50 کې بیا سره د دعوت نه دوی ته دعوت مرتور کولې کېږي اعلان نظام القرآن په او سلويق کې ترک د شرک د اغه چې نه بخلې کېږي ته سلويق کې بیا تخویف او بشارت د دواړه اخروی پشپک 550 کې الله تعالی فرمای الم ترایات نګوري عنوان د آیت تخویف آیات نګوري هغه کسانو ته تو نصیبا چې ورکړې شوی دی او برخه د کتاب نه معنا دا چې نیمګړې مولا دی یشترون الضلاله فخوی دوی گمراهی لرا ويريدون غواړي دوی دا خبره ان تدل السبيل چې تاسو چې دی پریک دی لار ورکه کې لار لرا ورکه کې لار لرا دوی دا غواړي د تاسو نه والله اعلم باعدائکم الله تعالی په حدیث تاسو په دشمنانو باندې او پورا د الله تعالی ولین بچ کون کې او پورا د الله تعالی نصيرا مدد کون کې الله تعالی کافی دی نصيرا من الذين هادو رب آیت د مخ کې سرا مخ کې وې ذکر د وړو مولایانو وشا دلته اوس راته ذکر د غټو مولایانو کوي الله تعالی فرمای من الذين دین دا کسانو نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمه دوی تحریف کوي په کلمو کې عم مواضعه د خپل مناسب زینونا کوم چې د کلمو خپل مناسب ځای دی نو دا کلمه دوی پاغه مناسب ځای کې نه پری دی او دا غي نه پکې تحریف کوي تحریف معنا مې مخکې درته کړې ودلته مراد تحریف معنوي دی القاء الشبهات یو القاء التاويلات الباطله علماء لیکلي دي کما يفعله اهل البدعه في زماننا لك اهل بدعت چې د خپل زمانه کې زمونږ په دې زمانه کې دا کار کوي مائده یو شپې ته کې بیا تحریف راځي ال تحریف لفظي مراد ده دلته چې د بیا څه شی وي عم مواضعهم او دلته تعریف معنی تحریف معنوي مراد ده قرینه پس شی د ګوره التبیا راضی من بعد مواضعه بعد راغلی نو الت لفظی تحریف دلته چراغ عم مواضعه نو دا معنوي تعریف ده تحریف ده د خپل مناسب زینا دا چې دی لري کوي ويقولون ويبي سمعنا وورد لمنغوينا وعصينا هو منوينا وامورد لا هو منوينا نافرمانی کو واسمع غیر مسمع وورد غیر مسمع لا نسمع منك من دتان وینا ناورو یا وورت واسمع وورت منا زمنا غیر مسمع لا نسمع منك منګه دتان چې دی غناورو یا واسمع وورت وینا لرا لا سمعت غیر مسمع لا سمعت وراعنا او ويد راعنا لرا لين بالسنتهما يلون لين دویتا وی جبخ پل لرا وطعن فی الدین دے بل بیکار صفت زخمی کول کوي په دین کې طعن کوي زخمی کول طعن زخمی کول یعنی تانی وی په دین کې رب کریم فرمای ولو انهم خنو دوی ته وس پکار دي چې دا سه بیکار صفاتونه پکې دي دشمنان دي دنیا خو خوي دارنګ ور سره تعریف کوي سمعنا وی او بیا ور سره سوینام وی او بیا دبیم کوي راعنام وی دین کې تعلیم و یو دین زخمی کوي هم نو دوی ته پکار څه شي دي رب کریم فرمای ولو انهم قالوا سمعنا کدوی سمعنا ویلې وی او د سمعنا نه بعد ویلې وی واطعنا سمعنا ویلې وی او د سمعنا نه بعد اطعنا ویلې وی او بیا ویلې وی واسمع وورت وینا زمونږه وانظرنا او مونږ ته وګوره
دای ویلې وای دراعنا په ځای باندې لکان خیر لهم نو دا به د دوی د پاره ډیره غوره وا واقوم دا به د دوی د پاره ډیره اقوم وا ولکن لعنهم الله لیکن الله تعالی لري کړي دي دوی د خاص رحمت پلنا په سبب د کفر د دوی نو لسم قباحت دا ده فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نه وروړي دوی الا قليلا مگر لګ د دوی نه یا ایمان نه وروړي مگر دوی ایمان لګ یا ایها الناس ربط آیت دمخ کے سرا دا اس مولی صاحبانو بیا آغا نصیحت ذکر کئی یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے حقی کسانو چی تاسو تا کتاب در کلی شوئے دے باور وکی تاسو پاغ کتاب چی ما پا دم دم نازل کڑے او دا کتاب مصدق دے لما معاکم موافق دے دا کتاب سر چکم کتاب دا تاسو سر دے او ایمان راوڑی تاسو من قبل ان نتمس وجوهنا مخکې د دینه چوران بکو موږ مخونو لرا نتمس وران بکو موږ مخونو لرا په قیامت کې فنردها نورا او بګرځو موږ دی لرا علی ادبارها په شاق پل باندې او نلعنهم یا بلریکو موږ دوی لرا لعنت به پیراولېګو لکه څنګه چې ملعنت را لېږلی او په اصحاب السبت باندې د خالی ورځې والا د ښکار کولو والا خلکو باندې وکان امر الله مفعولا او د حکم د رب العالمین پورا کړی شوی د حکم د رب العالمین پورا کړی شوی دا نتمس تومس وران اول توي په قیامت کې به مخونه ورتوران کو کنه فنردها على ادبارها نسمانا اے نجعلها على هيئه ادبارها دا مخونه به ورته وګرځو د شاګانو په شان باندې څنګه چې شاده نو دا مخونه به مرتدا سکو اوس رب العالمین وی ایمان راوړی دعوت ایمان طرف ته ورکی ایمان راوړی ولی وی زکا ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله تعالی نه بخي ان يشرك به چې برخه والا جوړ کړي سوق دغه ذات سره نو مولوی صاحبانو مفعول نه دی ذکر کړی سوق ور سره شریک کې او سوق ور سره برخه والا جوړ کړي نو اشاره د چاته عموم ته یار سوق وی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او دین دون رب العالمین بخی چې چاله رو غواړي او څوک چې برخه والا جوړ کړي د الله تعالی سره څوک فقد افترا نو جوړ کړل د اسم مبینا لو یا گنا الم تر اوس بیا قبایح د دوی بیانې د نصیحت نو رستا قانون د څوک چاته نصیحت کوي قباحت بیان کی دا بدی در کې دا بیا نصیحت ورته وکي بیا نصیحت ورته وکي بیا شروع کی بدی باندې ګوره دام در کې بدی دا الم تر الى الذين آیات نو ګوریا کی کسانو تیزکون انفسهم چې د خپل ځان ستاینه کوي و د ځان ستاینه کوي او ستاینه سره کم کوي رستو براشي دوی بویل نحنو ابناء الله واحباؤه من د الله تعالی بچو د رب العالمین دوستان یو وی دوستان خو مونږ یو د رب العالمین او مونږ د الله تعالی بچیان یو نو دې ذکر علی تاغه کسانو ته نه ګوره چې د خپل ځان ستاینه کوي بل الله یزکی من یشاء بلکې رب العالمین ستاینه کوي دا چا چې سوک چاته مشیت وشي ولا یظلمون فیظلمون فتیلا او ظلم باندې نشي کوله په دوی باندې فتیلا نه پشان تداغه تار د اډو کې فتیل چاته ویل کیږي مولوی صاحبانو ما یکونو فی شق النوات هغه د کجوري په منځ کې کجوري زړی کې چوت نه هغه چوک کې دنه کستاسو فکر کړي او نره غوندې تاروي نو رب العالمین فرمای ولا یظلمون فتیلا په دوی باندې به ظلم نشي کولای داغي فتیل په اندازا انظر وګوره کیف یفترون علی الله الکذب څنګه دوی جوړوي پر رب العالمین باندې دروغه او پورا د به اسم مبینا دا چې خدای تعالی دروغ جوړی نو دقه بس دوی ګناه دو پورا د دوی لره الم ترایتن ګوریا کسانو ته چې وي تور کړي شوی د صد کتاب نه یؤمنون بالجبت یقین ساتي دوی په بت باندې او طاغوت او په طاغوت باندې او په کاهن او شیطان باندې ويقولون ويد للذين كفروا ويد د مشرکان مبارک ها اولای اهدا من الذين دا ډیر په هدایت دي دا کسانو نه چې مؤمنان دي سبیلن د حیثیت دلارینا د مشرکانو لار د مؤمنانو په لارې باندې غوره غني نو د بل مزمت توبه دي دا جبت چراغ نو یو قول علماء کی مراد نه سنم دی او یا جبت او طاغوت کل معبود دون الله هر معبود در رب العالمین نما سوا چې سو کې بندگی کوي یا چا ویلی دي دا دو بوتان دي کانل قریش چا ویلی دي جبت چې د نوم د بوتانو د پاره طاغوت شیاطین دي یا جبت کاهن او طاغوت ساحر نو بهر تقدیر خان
هر څوک چې وي خو چې دغه عبادت من دون الله کوي شنو دا جبت او طاغوت ده. اولئک الذین دا هغه خلق دي لعنهم الله چې رب العالمین لري کړي دي د خپل خاص رحمت نه. او څوک چې رب العالمین د خپل خاص رحمت نه لري کې نو هرگز به اونم می تدوی لره مدد کوونکې بیا به څوک مددگار نه وینو. ام لهم نصیب من الملک یا د دوی لرب نه حصہ د بادشاہینا نو کچرته و الا ان کان لهم نصیب وحظنا کچری وی د دوی د پاره چې دغه نصیب او حصہ د کجورینا د ملک او د بادشاہینا نو په دغه دوران کې دوی لا یؤتون الناس نور کوي خلق لره نقیرا داغ د کجوره یعنی د داغ د کجوري په اندازه باندې نقیر مولیدلې کجوري په دغه کې اور داغ وي دنه داغ په اندازه باندې دوی چې د چاته څه شي نور کوي. ام یحسدون الناس آیا کې نه کې دوی د خلکو سره علامه آتاهم الله باغ چې رب العالمین دوی تور کړي د فضل خپلنا. اوس دا چې الله تعالی تاسو ته د خپل فضل نه څه شي درکړي دي نو دوی را لګيږي پغې باندې کې نه کوي. نو چې دوی کې نه کوي نو رب العالمین فرمای فقط آتینا ورکړو مونږه آل ابراهیم آل د ابراهیم علی السلام ته کتاب او حکمت په هم ورکړو او ورکړو مونږ او ته ملکن عظیما بادشاہی لویا بادشاہی مچ دې ورته ورکړو. فمنهم من آمن به بعضی د دوی نه هغه دي من آمن به چې ایمان راوړي په دې پیغمبر او په دې کتاب او څوک ته نه چې د مخ اړای اعراض کوي او کافی د جهنم بل کړي شوی په دوی باندې دا اور د جهنم په دوی باندې چې بل کړي شوی دا کافی دی. یقینا هغه کسان کفرو بیا آیاتنا چې کفر کوي زما پیتونو باندې دا مخکې چې کوم نظام تیر شدا نه مانی او سوف نسلیهم زر دې چې موږ بننه باسو دوی لره اورتا کلما نضجت چې کله اوس وزيږي سرمنې د دوی بدلناهم بدل بکوم دوی لره جلودن سرمنې غیر د هغینا ليذوقوا العذاب دې د پاره چې وسکې دوی عذاب لره. ان الله یقینا الله تعالی کان عزیزا حکیما د عزیز ذات او حکیم ذات عزیز ذات او حکیم ذات ده. مولوی صاحبانو یو خبره تاسو ځان سره زده کړئ دلته ګوره مخکې تیر شو نقیر ذکر شا الته چې ده ما غزای کې فتیل ذکر شا قرآن کریم کې رب العالمین چې د درې شیان ذکر کړي دي نقیر ذکر کوي لکه دې ذکر او فتیل امرات ذکر کوي او سوره فاتر دیار لسم کې راته قطمیر ذکر کړي ده. قطمیر دا درې شیان دي د خرما د دانی په شا کې چې د غوړو کې جوور زیوی تار پکې ویږي ته نقیر وای. فتیل د دانی په منځ کې نری تار او قطمیر د دانی هغه نازک پوستکی ته ویل کېږي ا د کجوري په دغه باندې چې کم نازک پوستکی راتاوي نو هغه ته چې د قطمیر ویل کېږي. دا څه شي د پاره رب العالمین ذکر کړی دی د کراس شه ده. یو حکمت د دې په ذکر کولو کې د لګوالي مبالغه ده. دا خدای تعالی ځکه ذکر کوي چې په دې مبالغه په لګوالي کې مبالغه کوي. الله تعالی غواړي چې نه بسوک د ډیر ظلم سره مخ شي او نه با چې د بوتان د ډیر لک شي مالک وي په ورځ د قیامت یعنی د لک نه لک مثال راوړلو د پارهدار راوړي دي. دویم تیز کې دا راوړي د رب العالمین د عدالت بیان دی په څه طریقه باندې کله چې رب العالمین وی ولا یظلمون فتیلا مطلب دا چې حتی د خرما د دانیا غد تار په اندازه به هم په دې باندې ظلم نشي کېدلی. دا د الهي عدل هغه کمال څرګندوي. او بل علماء کرام لیکي دریم حکمت چې دغه د شرک رد دی پکې التراجی ما یملکون من قطمیرنا یعنی هغه معبودان چې دوی د رب العالمین نه ما سوا عبادت او بندگی کوي د خرما د دانی د پوستکي مالکان هم نه دي نو دا د توحید چې دغه قوي دلیل دی او دا د عربي د بلاغت ښکلا ده. څلورم راز پکې دا دی داسې مثالونه چې ذکر کېږي د عربي بلاغت ښکلا ده پکې عربان د خرما د دانې سره اشنا وو نو د همدې وجې نه رب العالمین په مثال کې ورته مغه راوړي. بیا رب العالمین فرمای اوس بشارت والذین آمنوا رب العالمین فرمای هغه کسان چې ایمان راوړی دی نیک اعمال کړي دي
یقین او باور کړي دي وعمل الصالحات او کارونه کړي دي د شریعت مطابق. نو چې د شریعت مطابق کارونه کړي دي الله تعالی فرمای زر دې چې موږ بننه باسو دوی لره باغونو ته چې دا غینه دونو لاندې نه به نهرونه روان وي دوی به همیشه په باغونو کې د دوی لپاره به التبی بیانې وي التبی بیانې وي پاک کړی شوی وندخلهم او در دې چې نن به باسو موږ دوی لره ذلن ذلیلا سوری ګور او غنټا سوری ګور او غنټا جنت کې بسوري وي دا سوري اوګد سوري به معمولی نه ندخلهم ذلن ذلیلا دام دی وجنه د ذلیل لاندې ځینې مفسرین کرام تقدیر لګی ندخلهم ذلن دائما یا ندخلهم ذلن ممدودنا ندخلهم ذلن ممدودا ولې سبانو دي چې ترازی دا چراغ لدی چې جنت کې سوري دي نو یو خو ذلن ذلیلن راغی نو ذلیل دي ذکر راوړی دي معنا څه شی دا سوري ذلیلنا ډیر غلیظ دوامدار آرامون کې سوري نو دې دلته راوړی د مبالغې د پاره یعنی جنت کې بداسې سوري وي چې هغه به نه ختمیږي هغه به نه کمیږي هغه به چې دی نه توده کېږي هغه به تکلیف نه لري داسې بهترین سوري به اوس دا معنا چې دا جنت کې سوري دي د څه شي نو د جنت دونو سورې رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وذل ممدودا یعنی اوږده او همیشه پاتې کېدونکې سوري دي احادیثو ته چې وګورو د جنت ونه به دومره لویه وي چې یو سوار به 100 کاله دغې په سوري کې سفر وکړي او بیا به هم چې دی پای ته نه رسېږي نو یا خو سوري د چا دي د ونو دویم علما کرام لیکي د عرش سوری به وي حدیث کې راغلی دي چې او کسان بد الله تعالی د عرش د سوري لاندې ناست وي سبعه یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله دریم قول علما کرام لیکي د الهی رحمت او د راحت سوري به وي دا معنا ده مفسرین کرام لیکي چې دا یوازې مادي سوري نه دي بلکې د امن د راحت او د سکون او د عذاب نه چې د مکمل خلاصي سوري دي سکو استعاره ده په ظاهر باندې نه دي حمل اوس دا چې په جنت کې دا د جنت دا سوري د جنت ولی چې د خاص کړی شوی دی رب العالمین یادوي ولې راز علما کرام پکې دا ذکر کوي چې عربان د سخت ګرمۍ نه ځورېدل هلته اوس هم ډېره سخته ګرمي ده په دې ژمي کې هم چې دی اکثره ځایونو کې ایر کنډیشنونه لګولي نو هغوی د سخت ګرمۍ نه ځورېدل نو د دې وجه نه رب العالمین دې ځای کې سورې ذکر کا چې وندخلهم ذلن ذلیلا نهج د دعوت دی کنه مولا صاحب مخکې مې درته ویلې دعوت بچا ته د هغې شي مطابق ورکې چې دغه د مزاج او د طبیعت مطابق وي همغه شی به ورته یادی او بیا یا سورې چې دی د راحت علامه ده نو قرآن د هغه څه مثال ورکوي چې دوی ته د ټولو نه خوښ او مطلوب وه نو ویې ویلي چې ندخلهم ذلن ذلیلا نن به باسو موږ دوی لره هغه ګور او دغه رنګې ګڼ سوري ته ګور او ګڼ سوري ته راځي ورپسې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا رب العالمین امر کی تاسو ته چې ادا کی تاسو سشي لره امانات لره الى اهلها اهل خپلتا دې زنه اخوات اوس مولوی صاحبانو هغه دویمه حصہ د دې صورت ته د دې حصے خلاصه څه شی ده او په دې حصہ کې بیانېږي څه شی نو څو مهم مسائل دي چې ذکر کېږي یو د هغې مسایلو نه په ده کې تقریبا 9 نور امور مصلحه بیانېږي 9 امور مصلحه دا تر آیت نمبر 115 پورې دې کې مولوی صاحبانو بابونه دي باب اول دی تر آیت نمبر 6 پورې پدې کې چې دی اولا امر دی بالعدل و اداء الامانات دویم پدې کې بیا ترغیب دی مولوی صاحبانو چاته اطاعت د امیر ته
بیا زجر د منافقین تا قبایح داغي برات ذکر کشپک. اول عدم اطاعت اولو الامر، دویم ترغیب اتباع د رسول تا، بیا بشارت د پناش په تکه او داغي نورست را تبل حکم ذکر کئ تیارې د پاره د قتال یو ویا کې، زجر منافقین تدواویا دریاویا کې، دریم حکم برات ذکر کې د قتال په دواویا کې، صفات مقاتلین و برات ذکر کې چې دا ځان کې پیدا کې چې رجوع ال الاخرت دا د دې باب خلاصه ده. رب کریم فرمای ان الله یقینا الله تعالی امر کې تاسو ته تؤدوا الامانات چې ادا کې تاسو امانتون لر الى اهلها اهل خپلتا، اهل خپلتا چې تاسو امانتون ادا کوي په دې در رب العالمین امر کوي. مراد د امانتون څه شی دي؟ نو دا اول حکم دلته مراد نه حقوق کوي، ټول حقوق د رب العالمین او حقوق د بندگانو دا خپل اهل ته چې د ادا کې د الله تعالی حقوق په خپل ځي او د بندگانو حقوق په خپل ځي باندې. نو امانتونه نه اهل تمسپاري دام دی وجنه حدیث مبارک کې راغلی او محبوب فرمای اذا وسد الامر الى غیر اهله، کله چې یو کار نه اهل توسپارل شي نو فانتظر الساعه، تاسو دی وخت کې د قیامت انتظار کوئ. بیا رب العالمین فرمای و اذا حکمتم، کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو کې، نو فیصله په څه شی باندې کوئ؟ په انصاف باندې. تحکموا بالعدل، دا دویم حکم ده. عدل کې څه معنی؟ فیصله په عدل کوي د شریعت مطابق د کتاب او سنت مطابق. ان الله یقینا رب العالمین نعم ما یعظکم، ډیر خدای اغه نصیحت درکوي داغه. ان الله یقینا الله تعالی د اوریدون کې او د لیدون کې، اوریدون کې د لیدون کې ده. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان ولو د الله تعالی خبر او منی او داغه د پیغمبر خبره او منی، و اولی الامر منکم او د اولو الامر او د خپل علماء خبره او منی. د چا خبره او منی؟ د اولو الامر خبره او منی او د علماء. فإن تنازعتم، نو دیږي کې تاسو ګورئ، فإن تنازعتم کچره اوس نزاع او اختلاف راشي تاسو، دا تنازعتم خطاب چاته دی؟ اولو الامر ته. کچرته اختلاف او نزاع راشي تاسو اے اولو الامر فی شیء دیوسس پوارکه فردوه الی الله والرسول، نو واپس کې دی لر الله تعالی او د پیغمبر ته. کچری تاسو ایمان لري په الله تعالی او پر درستونه باندې، دا ډیر غوړه د تاسو د پاره. واحسن تاویلا، نو ډیر خسته عاقبت ده، ډیر خسته ده د عاقبت په اعتبار باندې. نو که تاسو په الله تعالی او پر درستونه ایمان لري، دا تاسو د پاره ډیر غوړه ده. واحسن تاویلنا کلمات تراشی مولی سبانو دا چراغ لا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکما، دا زمنګ استادو د پاره دلیل دی په تقلید باندې. دلیل دی په چا؟ په تقلید. سبا بداو ان شاء الله ذکر کو ژوندیو د تقلید په باب باندې. خو دلته دومره صرف زده کوي چې مراد د اولو الامر نه او مراد جهاد هم کېدی دا یو، او مراد د چانه د اولو الامر نه علما او مجتهدین هم دي، لکه څنګه چې د قران کریم بل آیت ور باندې دلالت کوي تر روان دي. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هغه په دلیل ده. او امام مجاهد ویلي چې مراد د چانه د علما او نه مراد علما دي د اولو الامر نه. نو رب کریم فرمایي نو تاسو اطاعت د اولو الامر کوئ. فإن تنازعتم کچرستا سو نزاع راشي دی او بل سره ای اولو الامر دیو سشی په باره کې یا دی خبرې په باره کې، دا چراله په ان تنازعتم، نو دا خطاب دلته دومره زده کوي. دا په ان تنازعتم و دا پا د پاره د تعقیب مع الوصل دا، او دا خطاب دی عام خلق ته نه دی. عام خلق ته هغه خطاب چې کم مخکې تیر شو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم. نو عام ته خطاب دا دی چې د اولو الامر تابعداري وکړي. وشوا او دا په ان تنازعتم خطاب اولو الامر ته ده. اے اولو الامر کچر تستاسو بیا د یو بل سره نزاع راغله، د یو کار په باره کې مسله رااله نزاعي، د یو مجتهد پکې او رایه او د یو بل پکې بل رایه وا، نو تاسو د پاره بیا څه پکار دی؟ رد کې دی لر الله تعالی او دغه پیغمبر ته. ولي؟ ځکه مجتهد دا ولتیا او استعداد لري چې یو مسله د الله تعالی کتاب او دغه د پیغمبر احادیث ترت کې
دا ولتیا خدای تعالی دوی ته خودلې ده. عام خلکو خدا ولتیا نشته چې یو مسله دا سره کمرت کې د الله تعالی کتاب او د نبی علیہ السلام حدیث ته نو ذکر راته وایي چې فردوه الی الله والرسول. بیا رب العالمین فرمای نور خبره دومره دي چې موږ تاسو کو چې دا خطاب چاته دی پین تنازعتم دا اولو الامر ته دی په دوه قرینو. یو دا چې پاره غلي د پاره تعقیب مع الوصل او دویم دا وایي چې په کیفیت درد علما پويږي. ولې عام خلک په کیفیت درد نه پويږي. رد کې څه شی دی؟ یو حادثه چې پیښه شي مولوی صاحبانو نو په دې حادثه کې چې صراحتن حکم کتاب او سنت کې نه ذکر او مجتهد را لګيږي دا مسله را معلومه نو دلته معرفت د څو شیانو پکار دی. یو معرفت د مقیس علیه، دویم معرفت د مقیس، دریم علت مشترکه په مابین د مقیس او مقیس علیه کې، او څلورم چې د هغه حکم معدا دی د اصل نه فرع ته. اوس دا څوک معلوموي شي نو دا خدای کو داخل کار نه دی، دا کار چون کې دی د مجتهد. نو ځکه موږ تاسو وایو چې دا په تنازعتم خطاب دوی ته دی. الم تر الى الذين ربط آیت مخک سرا مخکرال چې تاسو خبر رد کی اولو الامر تا. اوس درته وایي څوک چې خبر رد کوي طاغوت ته نو هغه منافق دی. الم تر آیت نو ګوري هغه کستا هغه کسانو ته چې هغوی ګمان کوي یزعمون په ضمیر د عین سره باطل دعوی ته ویلی کېږي چې دوی ګمان کوي چې انهم آمنو چې دوی ایمان راوړی دی بما انزل الیک په هغې کتاب چې تا ته نازل کړی شوی او هغه چې نازل کړی شوي او راغلي او مخکې ستانه. غواړي دوی دا خبره چې دوی فیصلې ویسي طاغوت ته. ګوره د ایمان دعوم کوي او فیصلې طاغوت ته وړي چې هغه کعب ابن اشرف یا فیصلې طاغوت ته وړي. مخکې مې درته وویلې ما سوى الکتاب والسنه د کتاب و سنت نه علاوه په نورو شیانو باندې چې د فیصلې کوي. حال دا دی چې دوی ته امر کړی شوی او ان یکفروا به چې دوی انکار وکړي د دغې طاغوت نه. دوی مامور او د طاغوت په انکار باندې او اوس را لګیږي فیصلې طاغوت ته وړي. ویرید الشیطان شیطان غواړي ان یضلهم ضلالا بعیدا چې ګمراه کړي دوی لره په ګمراهۍ لرې سره. بیا رب کریم فرمای اوس دلته ګوره بل قباحت او بدی د دوی ذکر کوي. واذا قیل لهم او کله چې ویل شو دوی ته تعالوا راشي تاسو الی ما انزل الله هغه څه چې رب العالمین نازل کړی دی د الله تعالی کتاب ته راشي و الی الرسول او پیغمبر ته راشي دغه وینا ته. نو ته به وینې منافقان په دغه دوران کې یسدون چې دوی به اعراض کوي عنک صدودا د تانه اعراض. نو فیصلې د الله تعالی کتاب ته چورته چې راشي د خدای تعالی کتاب ته نه برازي راشد محبوب احادیث ته نه برازي. رب کریم فرمای نو څنګه به حال د دوی فکیف حالهما اذا اصابتهم مصیبه چې کله دوی ته مصیبت ورسیږي عذاب د الله تعالی ورسیږي دوی ته بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه اعمالو چې د دوی لاسونو مخکې کړي وه. ثم جاءوک بیا دوی راشي تا ته یحلفون بالله قسمونه کوي په الله تعالی باندې وایي درته ان اردنا موږ اراده نه لرو دله نه غوښتل موږ الا احسانا مګر جوړښته و توفیقا او توفیقا. بیا دا چې درته وایي چې زموږ جوړښت اراده وه او توفیق مو اراده و. اولئک الذین الله تعالی وایي دا هغه خلک دي یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوه دی رب العالمین په هغه څه باندې چې کوم څه د دوی په دې زړونو کې دی. نو ته چې دی اعراض کوه د دوی نه ځان تېنه ساته او وعظ کوه دوی ته وقل لهم او وایه دوی ته فی انفسهم په مجالسو د دوی کې قولا بلیغا وینا مؤثره. کله چې دوی سره کېنې ته نو یو مؤثره وینا ورته کوه. دا بل ادب دی داعی ته هلکه کلم چې دعوت کوي نو ګوره د دعوت په انداز کې داسې مؤثره او جالبه خبره به راخلې خلکو ته کې چې د هغې په نفوسو کې تاثیر وکړي. نو مؤثره او جالبه خبره بیا دا نه مؤثره او جالبه خبره بیا دا چې کومه خبره موافق د شریعت سره وي د کتاب او سنت سره اقوال د ائمو پکې وي تاییدنه یا واقعات د نیکانو پکې وي. دا قول بلیغ چې راغی نو قول بلیغ چاته ویلی کېږي ایصال المعنى الى الفهم في احسن صورة من اللفظ. د لفظ نه په یو احسنه طریقه باندې یو معنا څوک فهم کې دې ته چې دی څه ویلی کېږي قول بلیغه. او چا ویلی بلیغ چاته وایي ښایسته عبارت ته ویلی کېږي مع صحت المعنى. عبارت څه شی وي صحیح وي معنا چې دی خیسته عبارت وي او معنا صحیح وي. او چا ویلی دی قول بلیغ چاته ویلی کېږي چې الفاظ کم یو معنا ډېره الفاظ کم یو معنا څه شی وي. ویلی مو دي چې خیر الکلام ما قل ودل. او چا ویلی دی خیر الکلام چاته ویلی کېږي ما شوقه اوله الى سماع آخره
خسته وینا او قبل بلیغ دی ته ویل کېږي چې اول دی ورته واورېده نو دا اول اورېدلې تا تشویق کی د آخر اورېدلو ته راول کش ته اوستا خبره ز ټوله مکمل واورم دې ته قول بلیغ ویل کېږي چا ویلي قول بلیغ بیا دې ته وی چې الفاظ خستوي معنا خستوي مشتمل وي په ترغیب او ترهیب باندې نوعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا والزجر دے على ترك طاعة وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا ندلی گلی مونگا من رسول استاذ الا مگر دې د پاره چې دغه خبره اومنل شي د الله تعالی په اذن باندې او کدا خلق زیاته او کی په خپل ځانونو باندې او راشي تا فاستغفر الله د الله تعالی نه دوی بخنه وغواړي او بخنه وغواړي دوی ته استاذ ازما نو خامخا دوی به عمومي الله تعالی لرا ډیر مهربان تواب توبه قبلون کې او مهربان دا لار د معافی در تخای کنه لار د معافی دا د رب العالمین نبم بخنه غواړي او د رب العالمین د رسول نبم بخنه غواړي وغه تبرازه یا کنيږي ورغلل نو ځان ته او کنيږي ورنغل نو شفاعت خوښتا سفارش خوښتا وسیله خوښتا داغه په توسط د رب العالمین نه چې د بخنه وغواړه دي ځکه ابن کثیر چې دغه عربي واقعا ذکر کړي چې د محبوب قبر تراغه ویل چې ما پزان باندې ظلم کړي د الله نبی وې تا د الله تعالی د نوري په کتاب باندې را تک کړو موږ هغه کتاب ومنه وا مورید عمل می پیوکا او هغه کتاب کې چې رب العالمین تا ترا لګلو دغه آیت وا چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول نو دی ورته وې د محبوب قبر ته ولاړ دی جئتوکا تا ترا غلیما بخنه غختن کېمه وقت ظلمت نفسي په خپل ځان باندې می ظلم او زیاته کړي د رب العالمین نه بخنه غواړم تم راته بخنه وکا تم راته استغفار او بخنه وغواړه حدیث مبارک کې راځي د قبر د طرف نه आवाज ور تراغه چې رب العالمین در ته بخنه وکړه دا روایت ابن کثیر راخسته دا نوی تعلیقون والا دا چې څوک رستو دا بیان نه لګیدلی او د شیان په سلی کې دی ابن کثیر پسې و ابن کثیر سره د جلالت شان او سره د دومره تحقیقي نظر وای ته وګوره د شان سره وای دا چرته خی چې دا روایت د پلیزي کې په خپل تفسیر کې راوړی نو توسل د محبوب مردود نه دی اغشتا رستو را روان دی او دا لار د معافی ده د خدای تعالی د پیغمبر درگاه ته وزي دغه نه بچ دی پاغه باندې به توسل نيسه التب فریاد کې رب العالمین تن الله تعالی باندې معاف کوي فلا ندداسه اے لیس الامر کما یزعمون داسه نه دلک څنګه ګمان چې دوی کوي وربک زما قسم به پرب ستا باندې لا یؤمنون ندی مؤمنان دوی تر هغه پورې حتا یحکموک تر دې چې دوی حاکم اوټا کی تعالی را فی ما شجر بینهم باغ خبرو کې چې دوی په منځ کې اختلافي دي دا کومه خبرې چې د دوی په منځ کې اختلافي دي چې ترسوی ته په دغه خبرو کې حکم نه ټاکل نو دا کامل مؤمنان نشي جوړېدای ثم لا یجدوا بیا دوی انمومي په انفسهم په نفسونو خپلو کې حرجن خفقان مما قضیت داغه نه چې تا فیصله وکړه دوی ته ويسلم تسلیما او قبل دوی قبل ول همیشه کمال ایمان په دوی کې پاغي صورت کې را پیدا کیږي چې کله دوی په ولانجه کې تا تراشي او په مشاجره کې راشي تا او ته د دوی په درمیان کې چې د فیصله وکې او داستا فیصله چې دوی ووري نو منی هم او په نفس کې هم دغه فیصله په باب کوم خفقان نه بس په سرستر ګویرا ته منظور ده د محبوب فیصله ده نو بیا رب کریم فرمای ولو اننا كتبنا عليهم مسترغب دے الى طاعت الرسول صلی الله علیه وسلم ولو اننا كتبنا کچره مقرر کړي وي په دوی باندې چې تاسو قتل کی زانو نخبل او خروجو من دیارکم یاد کورونو نه اوزین ما فعلوه دا کار بنو کړي بیتوی بی انفسهم الا قليل منهم مگر لکسانو بکړي وا لوگو کسانو بدا کار کړي وا ولو انهم فعلوا ما يعذون به کچری دوی کړي وي هغه چې دوی تواس کولې شي پاغه باندې لکان خیر اللهم دا بد دوی د پاره ډیر غوړه وي واشد تثبیتا وخلق کون کې به وي د زړونو د دوی خلق کون کې به وي د زړونو د دوی و اذا لاتناهم په دغه دوران کې خامخاب موږ ور کړو دوی ته د خپل طرف نه لوی بدلا ولا هدلهم او خامخاب موږ خودنه کړو دوی ته یا خامخاب دوی لکړو موږ پنه غلار باندې اوس رب کریم فرمای و من یطع الله والرسول سوق چې د الله تعالی او دغه د پیغمبر خبره اومني فاولئک مع الذین نو دغه کسب دغه کسان
دوی به د هغې کسانو سره وي انعم الله علیهم چې رب العالمین انعام کړی دی په هغې باندې. دلته چې معیت راغلی مولي صاحبانو مراد د معیت نه معیت روحي فی البرزخ دی والقیامه. نو دی به د دغې خلکو سره چې رب العالمین په هغې باندې انعام کړی دی من النبیین نعمت او انعام چې رب العالمین کړی ور باندې. نو هغه څوک دي؟ د انبیاء کرامونه والصدیقین او د صدیقین او اولیاءونه والصالحین والشهداء او د شهداء کرامونه والصالحین او د عامو نیکانونه وحسن اولئک رفیقنا او ډیر ښه دي دغه خلک چې دی رفیقنا ډیر ښه دي دا خلک. حسن اولئک رفیقا ښه دي دوی چې دی په اعتبار د ملګرتیا سره رفاقت د دوی غوره دی. ذلک الفضل من الله دا د رب العالمین د لوري احسان دی. وکفا بالله علیما او کافی دی رب العالمین علیما الله تعالی په دوی علیم دی او الله تعالی په دوی باندې آگاه دی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو خذوا حذرکما ونیسی تاسو بچو خپل حذرکم سامان د بچو یا خذوا ونیسی تاسو حذرکم وسلخ خپله یا مرچه خپله فانفروا لاړ شي تاسو جهاد ته مقابلې د دښمن ته ثبات ډلې ډلې او انفروا جمیعا یا لاړ شي تاسو په یو ځای باندې. دا فانفروا ثبات په هغې صورت کې چې کله جهاد فرض کفایي وي او انفروا جمیعا دا هغه صورت کې چې کله جهاد فرض عین وي کله جهاد فرض عین وي. بیا رب کریم فرمایي وان منکم یقینا بعض استاسونا دی لمن لیبطئن خامخا دی هغه څوک لیبطئن چې هغه وروستو رستو کېږي لیبطئن وروستو رستو کېږي رستو رستو کېږي. دا لیبطئن چراغ نو ځینې مفسرینو دي ذکر لیکلي لیبطئن یتساقلون درانده درانده کېږي او یا تاسې ساده تعبیر وکړئ یقینا ځینې ستاسو نه هغه دي لیبطئن چې بته بته کېږي. د بته کوم ظلم لیدلی نو کله چې امر وشي درته بالجهاد نو ځینې بیا درکې داسې دي لیبطئن نو فإن اصابتکم مصیبه کچرې تاسو ته مصیبت راورسېږي څه تکلیف درته راورسېږي نو قال دا بته بته چې کېږي نو دوی بیا وایي قد انعم الله علی رب العالمین په ما انعام وکړه اذ لم اکن معهم چې زه ورسره نه وم شهیدا حاضر څومره فضل خدای وکړه کشکې قد چې زه ورسره نه یم تلی. ولئن اصابتکم کچرې بیا راورسېږي تاسو ته په دغه سریه کې د رب العالمین د لوري فضل او غنیمت لیقولن خامخا دی بیا وایي کأن لم تکن بینکم وبینه موده گویا کې چې نشته دی ستاسو په منځ کې او په منځ د کې کومه دوستانه موده څه دوستانه او بیا وایي یا لیتنی کنت معهم دی مقوله ده دالته وګورئ لیقولن مقوله دا ده لیقولن خامخا وایي دوی یا لیتنی کنت معهم کاش کې مور سره وای فافوز فوزا عظیما نو ما به هم کامیابي حاصله کړې وای کامیابي لویا کامیابي لویا. بیا رب العالمین فرمای لویا کامیابی به مې حاصله کړې وای دی وای فلیقاتل فی سبیل الله بس قتال کو د رب العالمین په لار کې هغه کسانو سره یشرون الحیات الدنیا چې خرڅوي دوی دنیوي ژوند په بالآخره په بدله د آخرت کې یا غوره کوي دوی ژوند دنیوي په بدله د آخرت کې. ومن یقاتل فی سبیل الله څوک چې رب العالمین په لار کې قتال وکړي او د عقیده وي فیقتل نو د قتل کړي شي خپله او یغلب یا غالب شي په دښمن باندې فسوف نؤتیه زر دی چې موږ به د تورکو بدله لویا. اوس علل د قتال لا ته ذکر کی رب کریم فرمای څه چل دی تاسو لره چې د الله تعالی په لار کې قتال نه کوئ او المستضعفین من الرجال څه چل دی تاسو لره چې تاسو قتال نه کوئ په خلاصولو د ضعیفانو کې د سړو د ښځو نه ولولدان او ماشومان هغه چې وی ربنا ای رب زمونږه وباسه مونږه من هذه القريه الظالم اهلها د دغه قریه نه چې ظالم دی اهل ده وګرځوه ته مونږ لره د خپل طرف نه ولیا بچ کوونکی دوسته او وګرځوه ته مونږ لره د خپل طرف نه مدد کوونکی. نو چلته مظلومان نارینه او زنانه دي او ماشومان دی او دا چغې وایي چې خدایه د دغې قریې نه مو بچ کو نجات راکه نو د هغوی په خلاصون کې چې دی تاسو چې دی کوشش ولې نه کوئ او جهاد ولې نه کوئ یعنی معنا دا ده چې علت د قتال شته سبب شته نو ولې نه کوئ وکئ دا کاره چې هغه ضعف د مؤمنانو دی. رب العالمین فرمایي
الذين آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي نو دوی قتال کوي د الله تعالی په لاره کې، او هغه کسان چې کافران دي نو دوی قتال کوي په لار د طاغوت کې. فقاتلوا نو وجنئ تاسو اولیاء الشیطان د شیطان دوستان، یقینا کید او مکر د شیطان چې دی کان ضعیفا دا ضعیف دی په مقابله د مکر د هغه کید او د مکر یعنی کید د رب العالمین کې، د تدبیر د رب العالمین. مکه د مکر نسبت شو رب العالمین ته، نو تدبیر ته مراد و. اوس رب العالمین فرمای الم تر الی الذین، آیا تن ګوري هغه کسانو تقیل لهما. دې زنه اخوا تمونی سبانو بل باب دی، خلاصه د دې باب دا د تاسو مسائل ذکر کیږي. دویم باب یا دا تر آیت نبی یو نبی پورې زجر د منافقین ته تفصیلا قبایح دا وی چې د ذکر کوي. بیا ترغیب د ال الجهاد سلورتیا، دعوت د ال التوحید واتیا کې، امر د بالتباعد من المنافقین تاتیا کې، امدارنګ چې د ذکر د چا د فساق منافقینو د تاتیا نوی یو نوی کې. او نو دا هغه بل باب دی. رب العالمین فرمای الم تر تن ګوره هغه کسانو تقیل لهما چې اویل شي ویتا، اویل چې ویتا کوپو ایدیکم تاسو بند کی لاسونه خپل، لاسونه خپل بند کی د چانا د قتلنا، د مؤمنانو د قتلنا، او دارنګ دغی د وهلونا، دغوی د وهلونا تاسو چې د خپل لاسونه بند کی. نو دوی واقیم الصلاة قائم کی منځونو لره، ورکوي زکاتونو لره. اقامت الصلاة جهاد مع النفس ده، همدارنګه اتو الزکات جهاد مع النفس ده. فلما كتب عليهم القتال، کله چې په دوی باندې قتال فرض کړی شي، اذا فريق منهم بیا یو ډله د دوی نه یخشون، اوس قباحت دی ګوره، یخشون الناس ویریږي د خلقونه کخشیت الله، کخشیت الله او اشد خشیه بل اشد خشیه. وقالو بیا وی دوی په دغه دوران کې ای رب زمونږه ولی تا په مونږ باندې قتال فرض کا، لولا اخرتنا ولی نه دی رسته کول مونږه الی اجر قریبنا، اغه نیټه نږدې تا چې هغه زمانه د قوت او د عدد دا، د قوت زمانه ته او د شمار د کثرت زمانه ته ولی د نږدې کولو. تو ورته وای قل متاع الدنيا قليلا، ورته وای متاع او ګټه د ژوند چې د قلیلون دا لګا دا، دا لګا دا د دنیا ژوند دا. نو چې دا لګ شو بیا رب العالمین فرمای والآخرة خیر، او آخرت ډیر غوره دی لمن اتقى هغه چاله چې څوک ځان ساتي د شرک نه او د مخالفت د رسولنا. ولا تظلمون، او پتا سو باندې به ظلم نشي کولای. فتیلا نام ذکر کړه درته، اینما تکونو چرتم چې یاستئ تاسو، یدرککم الموت راګروي به تاسو لره مرګ، چرتم چې مرګ مو راګروي. ولو کنتم اگر کئ تاسو په بروج مشیده، په برجونو کې په بنگلو کې مضبوطو، ولو که په مضبوطو بنگلو کې یاستئ بیا به مونږ چې د راګروي مرګ. وین تصبهم حسنه، کچری دوی ته سنیکی ورسیږي پیدا، یقولون ان دوی وی دوی هذا من عند الله، دا د رب العالمین د لوري دا، د الله تعالی د لوري دا. او بیا وی وین تصبهم سیئه، کچرته دا دوی ته سیئه ورسیږي، یقولون بیا دوی وی هذا من عندک، دا ستا د سپیروالي د وجه نه ده. ګوره ایک خاص د ګټې شی ورسیږي بیا دا وی من الله ده، که تکلیف ورسیږي نو بیا وی دا ستا د سپیروالي د وجه نه. قل تو ورته وی کل من عند الله، تدبیر د ټولو د رب العالمین د لوري ده، بتقدیره او دارنګ و خلقه. فما لهؤلاء القوم، سچل دغه قوم لره لا یکادونا چې نګدین ندی دوی يفقهون حدیثنا، چې پوه شي په خبره باندې. سچل دې خلق لره يفقهون حدیثا، دا فقه راغلی فقات مولی سیبانو جوور فهم تویل کېږي. خلاصه دا چې دا خلق د خبرې نه جوور فهم ولې نه اخلي، او جوور فهم دی وی خبرې نه اخستل دا د رب العالمین یو انعام دی. ځکه خو الله تعالی فرمای، محبوب فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله تعالی د خیر اراده کړی وي نو هغوی ته چې په دین کې پوهه ورکوي او فقات ورته ورکوي. ما اصابک، هغه چې رسیږي تا ته من حسنت د څه خوشحالۍ نه، فمن الله، نو دا د رب العالمین د لوري ده او د هغه فضل دی. وما اصابک، هغه چې رسیږي تا ته من سیئتنا، نو فمن نفسک به اعتبار سبب ظاهری، فمن نفسک. او بیا رب العالمین فرمای وارسلناکم، لګلې دې تعالی را خلق ته استاد او کافی دی الله تعالی شهیدا. اوس تسلی د محبوب ته، من یطع الرسول،
سوق چې اطاعت زما د استاد وکړي نو فقط اطاع الله، نو ته چې د اطاعت د رب العالمین وکا، ځکه دا په حقیقت کې زما محبوب مبلغ دی او امر چې دی هو الله. نو پیغام راوړی د الله تعالی، نو د پیغام منون کی خبره منل دا داسې دی لکه د الله تعالی خبره منل، ځکه د محبوب اطاعت د رب العالمین اطاعت دی. او په دې کې فضیلت د محبوب چې دی هغه پروت دی، څومره بهتري رب العالمین ورکړي چې د ده اطاعت رب العالمین خپل اطاعت شماري. وما تولا سوک چې وګرځېدل او مخې واړه استاد اطاعت نه، نو په وبال په ده باندې دی، فالوبال علیه فما ارسلناک علیهما، نو موږ نه دی لېږلی تا لره علیهم په دوی باندې حفیظا نگهبان، ته مو پې حفیظ نه یې لېږلی بلکې ستا مسؤلیت صرف او صرف پیغام رسول دی. ویقولون وی دوی طاعه سوی وَإِذَا أَمَرْتَهُمْ بِشَيْءٍ، مفسرین کرام تقدیر لګی کله چې ته دوی ته په یو شي باندې امر وکې نو یقولون دوی وی طاعتنا امرنا طاعه، پښتو کې تعبیر مونږ کو تابعدار، کله چې په یو شي ورته امر وکې نو دوی وی تابعدار. او سفیان بیا وی چې کله دوی ته امر وکې په یو خبره باندې نو دوی وی قربان، نو تابعدار او قربان، نو دا به کله رښتیا وي، دا تابعدار او قربان. فإذا برزوا من عندك، نو بیا چې کله دا خلک د تا د سنګ نه اوځي، بیت طائفة منه، مشورې کوي یو ډله د دوی نه، غیر الذي غیر د هغې نه تقول چې ته یې وایې، بیا لګي پټې مشورې د نورو خبرو په باره کې کوي. بیت معنی یقولون فی المبیت غیر الذي تقول والله یکتب، رب العالمین لیکل کوي لیکي ما یبیتون، هغه چې دوی پټې مشورې کوي د هغې په باره کې، نو ته اعراض وکړه د دوی نه، وتوکل علی الله، ځان رب العالمین ته وسپاره، او پوره د الله تعالی وکیلا کارساز بالنصر. افلا یتدبرون القرآن، اوس اوم قباحت ذکر کوي، آیا دغه خلک تدبر ولې نه کوي په قرآن کریم کې؟ هلکه تدبر چاته وایي؟ تدبر علماء کرام لیکي تدبر عبارت دی نظر نه فی ادبار الامور وعواقبه، یو کار سړی کوي د سړي دغه کار شاته کتل او دغه کار عاقبت ته کتل، نو دې ته تدبر ویلی کېږي. ځکه خو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی و چې دلته ګوره امر دی فلا یتدبرون القرآن، مبارک فرمایلی و لا خیر فی قرات لیس فیها تدبرنا، کم قرات کې چې تدبر نه وي په هغې قرات کې داسې ډېر خیر وی نشته. دا یو. دویم دا رنگ حسن بصری رحمه الله وی انزل القرآن للتدبر فجعلوه للتلاوه، قرآن کریم دنیا ته د تلا د تدبر د پاره را لېږلی، دې خلکو چې دی وګرځو یوازې تلاوت د پاره، دوی را شروع شول یوازې تلاوت ته کار وویلې باسه. بیا رب کریم فرمای ولو کان من عند غیر الله، کچری وی دا قرآن کریم د غیر الله د لوري، یعنی که د الله تعالی وینا نه وه، د بل چا وینا وی، د بل چا وینا وی، نو په دې صورت کې رب کریم فرمای لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، دې خلکو به موندلی وی د الله تعالی په دغه کتاب کې اختلافا کثیرا، اختلاف ډېر اختلاف به پکې موندلی وی. دا چې د الله تعالی په کتاب کې اختلاف نشته دی، دا علامه د دې ده چې دا کتاب دی د رب العالمین. واذا جاءهم، اتم قباحت را ذکر کې اوس د دوی، اتم ابدي واذا جاءهم، کله چې راشي دوی ته امر کار من الامن، د امن نه او الخوف یا د چانه د ویرې نه، تعبیر وکړي. واذا جاءهم، کله چې راشي دوی ته امر کار من الامن، د چا د ثواب کار، او الخوف یا د عذاب کار، اذاعوا به، نو دوی چې د اذاعت خبرې خورولو ته وایي، اذاعوه، نو دوی دا خبره چې دی خوروي، زرې خوروي. رب کریم فرمای ولو ردوه، کچری دوی دا خبره واپس کړي وای الى الرسول محبوب ته، و الى اول الامر منهما، او اول الامر ته منهم د دوینا، اکم چې اول الامر دی په دوی کې او دوی دا خبره غي ته واپس کړي وای، لعلمه الذين، خامخا پوه شوي به هغه کسان، یستنبتونه چې پوهیږي په حقیقت د دغه کار باندې منهم د دوینا، چې څوک د دې کار په حقیقت باندې پوهیږي نو خامخا پوه شوي به وای دوی. ولولا فضل الله، کچری نو فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د رب العالمین په تاسو نو پر علیګلو د قران کریم باندې، لتبعتم الشیطان، نو خامخا تاسو به د شیطان خبره منلې وای او روان شوي به وای تاسو دغه پسې په کفر او پس ضلال، الا قلیلا، مگر سلک کسان،
دا تاسو ته مخکې ما وویل هلته چې راغله و اولي الامر منکم اطاعت د الله تعالی وکړي او دغه د پیغمبر او د اولو الامر اطاعت وکړي. نو دې ځای کې ګوره اولو الامر راغی. دا تاسو ویل چې مراد د اولو الامر نه علما دي. نو دلته راغله لعلمه الذین یستنبطونه منهم. دا آیت دغې دپاره تفسیر دی که نه. او تاسو ته مخکې ما په اصولو د تفسیر کې دا خبره وکړه چې د قرآن کریم د تفسیر مراتب دی. یوه مرتبه د تفسیر پکې القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن کریم بعضې د بعضې دپاره تفسیر دی. نو چې بعضې د بعضې تفسیر شه نو دا تفسیر دی د آیت. بیا رب العالمین فرمای ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای تاسو د مشرانو صحابه کرامو تابعداري وکئ. محبوب فرمای اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر. د علمه الذین یستنبطونه منهم د دینه مراد څوک دی؟ مدارک والا وی مشران صحابه کرام تینا مراد دی. دویم قول دا دی چې د دینه مراد ذوی الرأی دی من الصحابه کابی بکر و عمر سراج المنیر وی خطیب شربینی. او دی طرف ته چې دی دویم قول دلته بیا استنباط راغی. لکه استنباط چاته ویلی کېږي؟ و استنباط ته نبت نه ماخوذ دی او نبت هغه اوبو ته وایي چې د کوهي کنستلو وخت کې اول ځل د کوهي نه راپورته کړی شي. څاګانې چې څوک کوي که مو فکر هغه اول ځل چې کومې اوبه راپورته کړی شي دې ته نبت ویلی کېږي. د استنباط ته استنباط ولې ویلی کېږي؟ ځکه دا م یو جوره خبره راویستل دي د کتاب و سنت نه. ظاهر خو نه معلومېږي. که ظاهر معلومېده نو استنباط ته څه ضرورت وه؟ خو خبره خفي ده او پټه ده، علت یې پټ دی. نو دوی را لګېږي دا خبره چې دی د هغې نه راوباسي. بیا رب العالمین فرمای فقاتل فی سبیل الله. او بیا علما لیکي هذه الآیة دلیل علی الاجتهاد اذا عدم النص. مدارک وی کله چې نص صریح دی وي خبرې په باره کې موجود نه وي نو آیت دلیل دی په دې باندې د طرف نه چې دی تخصم مه جوړېږه، یعنې د هغې وکالت مه کوه. علما لیکي آیت نازل دی په باره د یو منافق کې غلی کړې وه او د یو یهودي کری چې دی امانت یې ښیو. بیا رب العالمین فرمای واستغفر الله. بخنه غواړه د رب العالمین نه مؤمنانو ته. یقینا الله تعالی کان غفور الرحیما. دی غفور ذات او رحیم ذات. ولا تجادل عن الذین. اوس تفصیل دلاته کن. ولا تجادل مجادله مکه تداغه خلقو د طرف نه یختالون انفسهم چې هغې د خپلو خیانت یې کړی ځانونو سره. یقینا الله تعالی نه خوښوي هغه چا لره ما کان خواننا چې څوک ډېر څه شی وي خاین وي او اسیمن ګناهګار وي، دوکمار او ګناهګار. خیانت چاته وي؟ پټوالي ته. دا پټوالي ته ویلی کېږي. الله تعالی نه خوښوي هغه چا لره چې هغه خوان وي، خیانتګر وي، اسیمن او ګناهګار وي. بالبهتان یستخفون من الناس. ځان پټوي دا خلک د خلکو نه. اوس یې قبایح ذکر کوي زجران. ولا یستخفون من الله. د الله تعالی نه ځان نه پټوي. تاسو وګورئ خلاصه دا راووتله چې د منافق انسان مزاج دا دی چې دی ترجح ورکوي جانب د مخلوق ته په جانب د خالق باندې. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم. او سره د دې نه چې رب العالمین د دوی سره دی. اذ یبیتون کله چې دوی جرګې کوي د شپې ما لا یرضى من القول. دا هغه چې نه خوښي الله تعالی د وینا نه داسې خبرو باره کې جرګې کوي چې ناخوښې خبرې دي. وکان الله د الله تعالی په هغه څه چې دوی کوي محیطا راګیرونکی. نو ته وګوره مخکې صرف د دوی ډله بازي ذکر شوله او د هغوی طرفدارۍ نه منه وه. دلته اوس د هغوی سزا ذکر کوي. نو رب کریم فرمایي دا بېکاره خلک دي. ها انتم زجر اوس بالوکالت. خبردار تاسو هؤلاء ای خلکو جادلتم جګړه به وکړي د دوی نه فی الحیات الدنیا. د دنیا د ژوند په باره کې خو به دې جګړه وکړي. فمن یجادل نو څوک به جګړه کوي یجادل الله څوک به جګړه کوي د الله تعالی سره عنهم د دوی په باره کې په ورځ د قیامت. اما یکون څوک به وي علیهما په خلاصولو د دوی باندې وکیلا ذمهوار. نو خدای تعالی سره به د دوی په حق کې بیا د قیامت په ورځ دلیل څوک وي او د دوی د خلاصولو ذمهوار به څوک وي؟ څوک ته نه. ومن یعمل سوءا څوک چې بد کار وکړي یا ظلم وکړي په خپل ځان باندې بیا بخښنه وغواړي د رب العالمین نه وبه مومي د الله تعالی لره بخونکي او مهربانه.
الکه د سود ظلم په منځ کې څه فرق دی؟ نو علماء کرام دي چې فرق ذکر کوي. سود متعدی ګناه ته وایي او ظلم لازمی ګناه ته وایي. دویم سود د شرک نه علاوه ګناه او ظلم چې د شرک مراد دی. سود صغیره ګناه او ظلم کبیره ګناه. سود غلا کول او ظلم تهمت لګول. نو وجد الله ثم يستغفر الله، بیا د الله تعالی نه دی بخنه وغواړي. یجد الله ولکه دیزی کې تعبیر په وجدان سره وکړه. یجد الله، یجد الله تعبیر په وجدان سره ځکه کړی دی چې د توبې اثر چې د انسان په خپل نفس کې محسوسوي. کله چې سړی د ګناه نه توبه وباسي کنه، د په دې نفس کې او باطن کې د وجدان کې اطمینان را پیدا شي، یو اثر را پیدا شي. نو ځکه تعبیر چې د پیجدو سره کړی. او آیت کې ترغیب هم دی ال الاستغفار. ومن یکسب اسما، څوک چې ګناه وکړي نو یقینا دی کوي علی نفسه په ضرر د ځان خپل باندې، او د الله تعالی په مضبوط کارونو والا. او څوک چې کسب وکړي خطیئه ګناه او اسما، خطیئه عامه ګناه قصدن یو کنه او اسم قصدی ګناه ته وایي. خطیئه صغیره ګناه او اسم کبیره ګناه. ثم يرمي به بریئا، او بیا ولیدې په دې باندې یو بری انسان گناہ وکي او نسبت بری انسان ته کوي. فقد احتمل، نو یقینا اوچت کده بهتاننا بل باندې بدنام لګول، و اسم مبینا او ظلم ښکارا. دا خو بل باندې د بدنام لګي او ښکارا د ظلم ارتکاب وکا. ولولا فضل الله عليك، کنو فضل در رب العالمین پتا باندې او رحمت دا هغه چې عصمت ابن جوزی وای. لهمت طائفتنا، نو قصد کړي وای، قصد کړي به وي یوې طائفې د دوی نه ان یضلوک چې بلاري کی تعالی را یا خطا کی تعالی را اجتهادي خطا یا حکم کی پتا د گمراهی. وما یضلون الا انفسهم، خو چون کې عصمت شته رب العالمین نو دوی د خطا کوي نشي. وما یضلون الا انفسهم، او نه گمراه کی دوی الا انفسهم مگر ځانونه خپل. وما يضرونك، او دوی تکلیف نشي رسولی تا ته او ضرر نشي رسولی تا ته. ما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب، الله تعالی تا ته کتاب درکړی دی، حکمت او پوهه د کتاب درکړی ده. وعلمك، خودنه کړی ده تا ته ما لم تكن تعلم، چې مخکې تا ته ور باندې علم نه و. وعلمك ګوره دې ذکر راغله مراد څوک وي؟ مراد یې نه علم دی په اسرارو په مغیباتو باندې. دې ته بیا تخصیص بعد التعمیم وایي. نو دې کې مراد هغه دقایق ته اشاره ده. دقایق د اشاره النص، دلالت النص چې هغه په اجتهاد معلومیږي. نو دا علم در رب العالمین درکړی دی. وکانو دې فضل د الله تعالی پتا باندې لوی بالنبوت والایمان. رب کریم فرمای لا خیر فی کثیر من نجواهم، زجر دی وی توس په پټو مشورو باندې. الله تعالی فرمای نشته دی اس خیر فی کثیر من نجواهم، په ډیرو مشورو د دوی کې، په ډیرو مشورو د دوی کې. خیر شته په مشورو کې کمی. الا من امر بصدقه، الا نجوا من امر بصدقه، مگر پټه مشوره دا غچا چې څوک په امر کې په صدقې باندې او معروف نه دی نه کې په کار باندې یا اصلاح په مابین د خلکو کې. او چا چې دا کارو کده پاره د لټون د رضا د رب العالمین، نو زر دې چې ور به کوم دوی لره اجر لوی، اجر لوی به ورته ورکو. د اعمال دلته ذکر کړمولي صاحبانو، تاسو فکر وکړئ. علماء دې ذکر لیکلي دي عمل د نیکی و خالی نوی، یا بلازمی یا بمتعدی. که متعدی و بیا بخالی نوی، یا با خیر رسول وی جسمانی، یا با خیر رسول وی روحانی. جسمانی خیر رسول امر بصدقه، روحانی خیر رسول چې ده امر بمعروفنا. یا به ضرر د پکول وی نو او یا به اصلاح بین الناس وی. نو دې آیت کې چې ده دا ټول راخستې دي. متعدی نه پر رب العالمین ذکر کړی دا. او نجوا چې راغله دا یا مصدر ده یا اسم مصدر ده نجوتن، یا د نجانا پټو خبرو اوریدو ته پټي خبره. بیا رب العالمین فرمایي ومن، اوس تخویب ده مناسبانو بیاسیان الرسول و بالشرک. رب العالمین فرمای ومن یشاقق الرسول، او څوک چې مخالف کوم سړی چې د نبی خلاف، کوم سړی چې د استازي د رب العالمین خلاف وکي، ورستو دا هغه نه چې خخ کار شد ته هدایت ويتبع روان چې غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو د لارې نه علاوه د بل لارې پسې، نو ولي نو وبګرځو مونږ دلاره ما تولا، وبګرځو مونږ دلاره هغه طرف ته چې اوړي دی، وبګرځو دې جهنم ته، او ډیر بد ځای د ورګرځېدو دی دا جهنم.
دا دې کې چرالو من یشاقق ګوردا د شق نه د مخکې من تویلو سیرلو تویل کېږي نو مراد ته دې کې مخالفت ده مخالفت امام رازی رحمت الله علیه فرمای هذه الايه دلیل صریح علی حجیه الاجماع امام رازی قرطبی دوانه لیکلي ويتبع غير سبيل المؤمنين واذا آیت صریح دلیل ده په حجیت د اجماع او په حجیت د چا باندې دلیل صریح ده په حجیت د اجماع باندې امام شافعی رحمت الله علیه ته ویل شولا چې تراتا د اجماع په حجیت باندې او دلیل د قران کریم نه وړاندې کا نو مبارک سوچو کو وی ویلو ته د دریو ورځو سوچ نه بعد ویل چې دا آیت د قران کریم دلیل دی په اجماع باندې چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى اوس مستاق د مشاقت راته ذکر کړي د دې مشاقت مستاق څه شی دی الله تعالی فرمایي ان الله لا یغفر یقینا رب العالمین نبخي اي یشرک به لا چې برخه والا جوړ کړي شي څوک د سره ويغفر ما دون ذلك وبخير رب العالمين ما دون ذلك چې کوز وي د دینا ومن يشرك بالله او څوک چې برخه والا جوړ کړي د الله تعالی سره څوک د الله تعالی سره څوک بیا رب کریم فرمای فقط ضل ضلالا بعيدا یقینا گمراه شده انسان په گمراهی لري سره من الحق په گمراهی لري سره من الحق د حق نه لري رب کریم فرمای ان يدعونا دا کفر د دوی قطعی دی تو ګورا ان يدعونا نبری دوی من دونه ما سوا د رب العالمین الا اناسنا دوی بلی الا اناسا مگر مؤنث لرا الک اناسا سمانا یا مراد د اناس نه چې د الا اناسا نو هغه شیطان دی چې هغه په بطن سنم دی ابی ابن کعب وای رضی الله عنه یا د اناس نه د دینه تعبیر شوی دی په اعتبار د وصف سره په اعتبار د چا سره د وصف سره دا د سره یو به اعتبار په اعتبار د ضعف سره کنه تعبیر شوی نو ذکر د اسم او مراد ورنه وصف مشهور دی یا اناسن فی زعمهم او یا سوق کوئی مراد چې د بوتان دی نمونه ورنا ورته مؤنث کې خوا لك الله منات تاس ورزا بیا رب العالمین فرمای و ان يدعونا او نرا بلی دوی الا شیطانا مریدنا مگر شیطان سرکشا رب العالمین فرمای لعنه الله رب العالمین لري کړي دی دوی د خاص رحمت پلنا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا او وی لأتخذن خامخا جوړوم د بندگان استانه نصيبا برخه مفروضا مقرر ځان لرا شیطان وی چې د خپل ځان د پاره مقرره برخه جوړوم د دوینا او بیا ولا اضلنهما اوس د برخه جوړولو طریقه څه شی ده ته ګوره خامخا گمراه کوم ز دوی لرا معنا خواري کوم د دوی په ادلال کې ولا امنينهما او امیدون ورکوم زدویتا فلیبتکن ندوی پری کوي آزان الانعام وګونه د سارویو د پاره د تحریم د غیر الله او خامخا زدویتا امر کوما ندوی تغییر را ولی بدلوی خلق الله دین د الله تعالی یا خلق د رب العالمین خبرکم ومن يتخذ الشیطان سوق چې شیطان ونیسی ولیا مطاع او تابعدارا من دون الله ما سوا د رب العالمین نو فقط خسر یقینا د تاوانی شپتاوانه دوخ کار سرا دال امنی انهم کراغ امنی چاته وی طور العمل توي یو دویم تعویق دی عن التوبه دریم لمنی انهم مع المعاصی یظنون الخير گناہ کوي او امید د خیر ساتي دا سودا او یا داویل امنین نوم چه لا باس ولا نار او دارستو چه خلق اللہ راگے نو علماء کرام لی که مراد دا خلق ندیزی کی دین دے ابن عباس سے ہوئی یا مراد دینا فطرت دے یا دا چه دا ساروی وگونا بے پریکول بالتحلیل والتحریم یا دا چه ناری نگان بدوی خسر کول خپلو کی او یا دلمر اس پگمی وغیرہ عبادتو نے کولا یا دارنگ علماء کرام لیکی خالون بدوی لگول خالون شرعن من دی لعن الله الواشم والمستوشم چرازی
یا دارنګ نسل بندي به کولا. بیا رب العالمین فرمای یعدهم بالجنه ویمنیهم بالحیات، دوی ته وعدې په جنت ورکوي او ارزو ورکوي د ژوند د دنیا. یعدهم بطول عمرک، یا د اوږد عمر وعدې ورسره کوي. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، او وعدې نه کوي د دوی سره شیطان مگر دوکې. اولئک دغه خلک ټکانه د دوی جهنم دی، نه به مومي دوی عنها د دغې جهنم نه محیصن ځای د تېښتې، د تېښتې ځای نشته، عمل ته به دوی پراته. هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې کړي، زر دی چې موږ به ننه باسو دوی لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه انهار، همیشه به دوی په دغې جنت کې. وعده ده د رب العالمین حق وعده. ومن اصدق څوک دی ډېر رښتونی د الله تعالی نه قیلا په وینا کې، قیلا په وینا کې. لیس بامانیکم، اوس وایي نه دی کار د دین ستاسو په تشو ارزوګانو باندې، هلکه د دین کار د ارزو شیان نه دي. ولا امانی اهل الکتاب، او نه ارزوګانو د اهل کتابو باندې. ومن یعمل سوءا، چا چې بد عمل وکړو بدله به ورکولی شي د تا د دې بد عمل بدله کې. او نه به مومي دی من دون الله، ما سوا د رب العالمین نه څوک دوست او نه څوک مدد کوونکی. او چا چې نیک عمل وکړه من ذکر او انثی، د نارینه یا د زنانو نه، او دی مؤمن و، نو دوی به جنت ته داخلیږي. ولا یظلمون، ظلم به نشي کولی په دوی باندې نقیرا، داغ د اډوکې د کجورې. ومن احسن، اوس دلیل دی د ما قبل. څوک دی ډېر ښایسته دینن په دین کې ممن اسلم، د هغې چا نه چې اخلاص یې وکړه وجهه لله، تابع کا منقاد کا مخبل اللہ تعالیٰ تیری ذات پر رب العالمین تا. وهو محسن، او دے موحد یا محسن پا قول و پا پیل کے. واتبع روان دے دا ملت دے ابراہیم علیہ السلام پسے، حنیفن چی دے مائل او دا باطل نحق تا. واتخذ اللہ، واللہ تعالیٰ نیول ابراہیم علیہ السلام خلیلا دوست، خالص و رازدار دوستا. اس برتا چی دے دین دے ابراہیمی، دین ابراہیمی گورا دا پا توحید ممتازو. اگر آتا ذکر کئی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، او دی اللہ تعالیٰ لرٹولا غصہ چی پاس مانونو پس مکو کی دی، او دی اللہ تعالیٰ پاری اسیز باندی حاتا کون کے. ویستفتونک، او مضبوط حکم غواری دا خلق دتانا. یستفتونک دا فتوت ندے، فتوت مضبوطیات ویلے کی گی. دا زوان تا فتاولی وی خودے مضبوط وی کرن، او فتوت چاہتا ویلے کی گی مضبوط حکمہ. زینی فتوہ وی خدا فتوہ غلط دے مولی سیبانو بے فتح الفا دا فتوہ. ویستفتونک فی النساء، نو دا نهم حکم دے مولی سیبانو. ربط آیت دمخ کے سر تنویرا علی ما سبق، دا تدبیر منزل مسئلہ راتا ذکر کئی. قل اللہ تورتا اوے چل اللہ تعالی یفتی کو حکم در کی تاسو تپیہننا مبارد چاکی دے خضو کے. وما یتلا اے ویحکم ما یتلا علیکم، اگا چی لستلیشی پتاسو باندے فی الکتاب فی یتام النسائی پبارد یتیمانو دا چاکی دا یتیمانو زنانو کے. اللہ تی آغا، اللہ تی آغا لا توتونهن چې نور کوي تاسو دوی لره ما کتب لهن، هغه چې مقرر شوی دی دوی لره پچا کې په دې مہرونو کې. وترغبون، مخ اړوي تاسو ان تنکحوهن د دوی د نکاح، یا وترغبون یا رغبت دی رغبت کوي په دې چې مہر دوی ته نور کوي. والمستضعفین، کمزوري بچیان یتیمان من الولدان. او دا حکم کی رب العالمین تاسو ته چن تقو مکلک شي یتیمانو لره په انصاف، او تاسو چې څه کوئ د خیر نه، یقینا الله تعالی په هغې باندې علیم دی. وان امرأتنا، که یوه ښځه ویریږي د خاوند خپل نه نشوزنا، د نشوزا او اعراضا، یا د مخ اړولو قصدنا. یوه ښځه د خاوند نه یریږي چې خاوند رانه مخ اړوي، ځان را باندې لوی حسابوي، تیمو سره نه تیریږي. نو رب کریم فرمای فلا جناح علیهما، نشته ګناه په دې دواړو باندې. ان یصلحا، چې دوی دواړو کې سره صلح وکړي، بینهما صلحا، والصلح خیر، او جوړښت خیر او غوره دی، جوړښت خیر او غوره دی. واحضرت الانفس الشح، یخودل شوی دی پار یو نفس کې حرص. وان تحسنوا، کچرته په ژوند تیریدلو کې تاسو ښېګڼه وکړئ او ځان بچ کړئ د ظلم نه، یقینا که الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ خبردار دی. ښځه ډارېږي خاوند مې پرېنږدي او طلاق مې نه کړي، نو جوړښت دې وکړي ورسره که نه موافقت دې وکړي، نو څه خبرونه دی خاوند تیر شي، صلح ویم دیتا. او څه خبرونه دی ښځه تیره شي او داسې ډېر د پوره حقوقو غوښتنه دې نه کوي.
ستې خاوند ته ورتېره شي. بیا رب کریم فرمایي اوس تنویر دی په دویم آیت باندې ولن تستطیعوا هرگز تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا بین النساء چې تاسو عدل وکړئ په مابین د ښځو کې په محبت کې ولو حرصتم اگر که تاسو ډېر حرص هم وکئ. دا مینه خو چونکې د بنده په اختیار کې نه ده نو چې نه د رب العالمین وایي که څومره په مینه ځان حریصان کوي چې زه د خپلو ټولو ښځو سره مینه کوم نو دا نه کېږي دا ګرانه ده. محبوب بم فرمایل کنه چې رب العالمین کوم څه زما په اختیار کې نو هغه خو مې وکړل او کوم چې زما په اختیار کې نه دي نو د غیر سره مؤاخذه مه کوه. نو چې هر کله دې باندې که حرص هم وکړي تاسو کوئ نه شئ نو څه وکئ اوس لار ورته ښایي فلا تمیلوا کل المیل مه ورکږېږي پوره کږېدل محبوبې ته فتذروها چې پرېږدئ تاسو غیر محبوبې لره کالمعلقتې په شان ته د چا د معلقې او ځوړندې کړی شوې چې نه خاوند لري او نه بې خاونده ده. داسې ونه کړي چې کومې سره مو ډېره مینه د هغې ته پوره ورکاږه شئ او دا بله داسې پرېږدئ لکه معلقه نه دا چې ستا ښځه ده او نه دا چې بل خاوند ته ور پرېږدې نو دا کار مه کوه دا کار مه کوه. وَإِن تُصْلِحُوا كَصُلْحَ وَكِي تاسو وَتَتَّقُوا ځان بچ کړئ د مخالفت د اوامرونه فإن الله یقینا الله تعالی دی غفور ذات او رحیم ذات. یا لکه جوړ شي سره نو چې ښځه پوهېږي که نه چې کار خرابېږي نو خیر خپل حق نه دې ورسره تېره شي ودي وایي خاوند ته بس ټیک دی میاشت کې مې یو ځل ما ته راځه نو به زه پرې خوشحاله یم. نو دې کې صلح پکار ده. وَإِن او یا که خاوند په دې پوهېږي چې نور کار خرابېږي نو په یوه طریقه دې د خپله ښځه قانع کړي نو ځان دې ورته مظلوم کړي نو کیسه ویسه دې وکړي ورته خو قانع دې کړي ورته چې خپل حق ورته وبخي جوړښت دې راولي. وَإِن يَتَفَرَّقَا او که دوی دواړه سره جدا شول په طلاق نوره ګزارې نه کېده یغني الله کلا من سعته غنیان به کې الله تعالی هر یو د دوی نه د پراخۍ خپلې نه او الله تعالی پراخه دی واسعا حکیما. ولله خاص الله تعالی لردی ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین یقینا امر کړی دی موږ هغه کسانو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی ستاسو نه او تاسو تم دا امر کوو چې د رب العالمین نه ویریږئ. وان تکفروا که تاسو کفر وکړئ نو هېڅ ضرر رب العالمین ته نشئ رسولی فان الله یقینا الله تعالی لردی ټول هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي او الله تعالی غني ذات دی ستاسو د ایمان نه او حمید دی محمود دی فی افعاله. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله تعالی لره ټول هغه څه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي. وکفا بالله او دلته ګوره دا اووم ځل راوړی دی صورت کې کفا کفا وکفا بالله کافي دی الله تعالی وکیله کارساز. ان یشاء یذهبکما اوس اختیار ته ګوره کنه الله تعالی اختیارمند ذات دی نو نمونه د اختیار څه شی ده. ان یشاء یذهبکم که رب العالمین کو غواړي نو تاسو به هلاک کې ایها الناس انسانانو او را بوړي نور خلق بستاسو په ځای راولي او د الله تعالی علی ذلک قدیرا په دې باندې قدرت لرونکی او دا ورته ګرانه نه ده. من کان یرید ثواب الدنیا اوس ترغیب ذکر کوي څوک چې په خپل عمل باندې غواړي بدله د دنیا فعند الله بدله د دنیا معنا ټوله په دنیا ټوله په دې دنیا کې نو فعند الله د رب العالمین سره ثواب د دنیا هم دی او د آخرت هم دی ولکه دواړه طلب کوي یو څه طلب وي او د الله تعالی سمیع ذات و بصیر ذات. یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اوس مخکې درته ذکر مخکې قانون بیان شه اوس خلک شته دی چې دا قانون پرېږدي او پټوي او ځینې خلک شته دی چې د دې لحاظ کوي. نو رب کریم فرمایي د ایمان والو کونو شئ تاسو قوامین کلک مبالغه ده بالقسط په انصاف شهداء لله بیانونکي د حق شي الله تعالی لره ولو علی انفسکم اگر که ستاسو د ځان په تاوان ولې نه وي یا ستاسو د والدینو یا د اقربینو ان یکن غنیا کدا مشهود علیه غنی وي او فقیرا فقیر وي نو فالله اولا بهم الله تعالی په دواړو مهربان دی. فلا تتبعوا الهوى مزید خواهش پس ان تعدلوا جواب وړي د عدلنا وَإِن تَلُوا كَچرت تاسو وګرځید یا مو اعراض وکا د شهادت او د عدل نه یقینا الله تعالی پاس چې تاسو کوي خبردار دی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو ایمان راوړي په الله تعالی او د پیغمبر دا فرقونه مخکې کړي وو مؤمن ته امنو ولي وای
نو څوک ایمان لسانن لري هغه ته وای امنو بالله قلبا ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله ایمان راوړي د الله تعالی په کتاب باندې چې نازل کړي دی په خپل پیغمبر او په کتاب چې الله تعالی نازل کړو من قبل الا سائر الانبیاء نو کتاب جنس د ټولو ته شامل دی ومن يكفر بالله سوچ په الله تعالی کفر وکي او دغه په ملائکه باندې او دغه په کتابونو او دغه په رسولانو او په ورځ رستنه باندې فقط ضل ضلالا بعيدا یقینا د گمراه شپ گمراهی لري ان الذين امنوا قبائح د دوی ذکر کوي د کفارو یقینا هغه کسان امنو او دا تعریف ته منافق هم دی ښا ان الذين امنوا یقینا هغه کسان امنو یوزل بیا کفر وک بیا ایمان راوړي بیا کفر وکي ثم ازدادوا كفرا بیا کفر نورم سیواش کا پدې چې کفر وک په نبی له سلام باندې لم يكن الله ند رب العالمین چې دوی ته مغفرت او بخنه وکي ولا ليهديهم سبيلا او ند رب العالمین چې او خې دوی ته توفیق ورکي دوی ته دلاره بشر المنافقین زیر ورک منافقانو ته پدې خبره چې دوی لره دردون کې عذاب ده دوی لره دردون کې عذاب ده الذين يتخذون الكافرين اغه کسان چې جوړوي کافرانو لره دوستان ما سوا د مؤمنانو نه رب کریم وای آیات دوی د غوي سره عزت غواړي عزت چرته د انصافدارا فإن العزة لله جميعا اختیار د عزت ټول رب العالمین لره دی او بل ځکه رب العالمین فرمای ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین او دل تلام د اختیار د پاره دی ځکه مخکې تیر شو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیا وقد نزل علیکم فی الكتاب او په خپل کتاب کې دا خبر را لګلې د تاسو ته ان اذا سمعتم بیان دا دی ګورا بیان ان اذا سمعتم چې کله ووري تاسو آیتونه د رب العالمین چې کفر کولې شي پاغه باندې او یستهزئ بیا او استهزاء ټوکی کولې شي پاغه باندې فلا تقعدون مکنی د خلکو سره حتا يخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې دوی په بل خبره کې چې دین نوځي انکم اذا مثلهم یقینا تاسو بیا په دغه دوران کې د دوی په شان یې ولی ځکه دوی د الله تعالی د کتاب په سیټو کې تاسو ور سره ناس دی او رضا په معصیت باندې دا معصیت دا ان الله یقین الله تعالی جمع کوونکی د منافقانو د کافرانو د په جهنم کې یو ځای دي ذکر له قرطبی لیکلي د مولوی صاحبانو کله چې په یو مجلس کې د الله تعالی د دین پورستغي ویلې کېږي او پسند کېږي نو التبا کېنه نه التبانه کېنه علامه قرطبی لیکلي پنځم جلد 399 صفحه باندې واذا ثبتت تجنب اصحاب المعاصي كما بينا نو پيشتنب اهل البدع والاهواء بدعتيانو مجلس کې باندې کېنه پایش پرستو مجلس کې چې دا غبنه کېنه علماء دي کې آیت محکم ده دا محکم ده او علامه ضحاک کوئی چې دخل فی هذه الايه كل محدث في الدين هر محدث او نوې کار په دین کې او هر مبتدع په کې داخل دی الى يوم القيامه نو دا به کې دخل کو مجلسو کې مکه نه ځکه خو وی د الله د دین پوری پسندونه وای کنه تاسو فکر وکړئ دا د خدای تعالی ذکر پوری د आवाज خلک پسندونه وای څه شي لګیاوي څه شي دخلون اوري تاسو یا د بعد کې دخل کو مجلسونو کې چې کېنو شریعت په سره کم استهزاء کوي سره کم خان دي اپیخي سره کم کوي نو تاسو د دې خلکو په مجلس کې تاسو مکه نه او ککې ناستئ نو بیا تاسو دغه په مثال یې ولی ذکر رضا په معصیت باندې دا معصیت وي په ګناه رضا دا رضا وي رب العالمین فرمای الذين يتربصون بكم هغه خلک چې انتظار کوي بكم تاسو په باره کې د څه شي انتظار د نزول د حوادثو فإن كان لكم فتح من الله كذا رب العالمين دلور تاس فتح راشي قالوا ندوي وي ألم نكم معكم متاثر نو ملګری وکړه نو من تم یو شی راکې وإن كان للكافرين نصيب كذا کافرانو صبر خوي نصیبن کې برخه کې تحقیر دی ښا دا ویل را برخه نو قالوا ألم نستحوذ عليكم دوی بیا وی علم نستحوذ علیکم آیا غلبا نشوی کولای مونږ په تاسو باندې چې دغې سره ملګري وای ونمنعکم من المؤمنین آیا نه دې منع کړي مونږ تاسو د مؤمنانو نه دا مونږ ته نه ناستو نو ځکه تاسو په غالب شوي اوس که دا مونږ ورسره ولاړ وای نو هغوی به په تاسو غالب وای خو مونږ منع کړي یاستئ والله یحکم بینکم الله تعالی به فیصله وکړي بینکم په منځ تاسو کې فیصله به وکړي رب العالمین په مابین تاسو کې یوم القیامه ولن یجعل الله هرگز رب العالمین نه ګرځي کفار لرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبې
او دې کې غلبت حجت مراد ده. تام دی وجنه مفسرین لیکلي کل سبیل فی القرآن فهو حجه، عقلی و شرعی حجت کے مراد ده. اس بل آخری صفت ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون اللہ، اللہ تعالی سره دوکي کوي او حال دا دی او هو خادعهم، دا نسبت خادع رب العالمین ته مشاکلتن شوی. و اذا قاموا چکل دیو دریږي مانځه تو دریږي دراند یراؤون الناس زانون خای خلق تو ولا یذکرون الله او نه یادوي رب العالمین لره الا قلیلا مگر لگ. مذبذبین بین ذالک، مذبذب دی دوی په مابین د دې دوانو کې متردد دی. زب اصل کې رفع کول توي، متردد دی دوی بین ذالک لا اله الا ندی طرف تدی ولا اله الا لا اله الا فی السر ولا اله الا او ندی طرف تدی پاخکار کې او ندی طرف تدی پاخکار کې. بیا رب العالمین فرمای ولا یذکرون الله الا قلیلا، نه یادوي دوی رب العالمین لره الا قلیلا مگر لک. او کچرت دوی مؤمنان وی لو کان لله لکان کثیرنا، کدوی دا ذکر در رب العالمین دا پارا کولے نو بیا بے لگ نکولے دیر بے کولے. بیا رب کریم فرمائی خا ولا الہ خا ومن یدلل اللہ، سوک چی رب العالمین سشی کی گمراہ کی فلن تجد له سبیلنا، او پنمو میں تارکز دوی لارا لارا دخلاسن. یا ایوہ الذین آمنوا، اس خاص خطاب دے مومنانو تا ادب مع المومنین، آداب للمؤمنین فی ترک موالات المنافقین، دا منافقانو دا موالاتو دا دوستی پر خودل باقی باب در تادب ذکر کئی. اے دا ایمان والو لا تتخذوا الكافرین، مجوڑوی کافر لر دوستان من دون المؤمنین، دا مؤمنانو نا علاوہ. ایا غواری ان تجعلوا للہ چی جوڑ کی تاسو خد تلالرا علیکم پعذاب، جوڑ کی خد تلالرا پعذاب ستاسو باندے سلطان مبین، سلطان خکارا دلیل خکارا بسبب ولایتہم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یقینا منافقان چی دے فی الدرک الاسفل، دا پا درک اسفل کی دی پاگی طبقے لاندی کی دی دا اورنا، دکا دوی جواسیس دی لاندی طبقہ کی دی. ولن تجد ہرگز با اونم امت دوی لارا نسویرا الا الذین تابو، مگر اگا کسان چی توبو باسی دا نفاقنا او دخپلو اعمال و اصلاحو کی واعتصموا باللہ دا اللہ تعالیٰ پا دین منگولی ولا گئی واخلصوا دینہم اقبل دین خالص کی. نو پا اولائک دا خلق چی دے مع المؤمنین من المؤمنین، دا دا مومنانو ندی یا دا مومنانو پا سب کی دے. وسوف یؤت اللہ زر دے چور بکی رب العالمین دوی تا اجرن عظیما، اجر عظیما. رب کریم فرمائی ما یفعل اللہ بعذابکم، سکوی اللہ تعالیٰ ستاسو پا عذاب بانی تخویف دونوی دے. ان شکرتم و آمنتم، کتاسو شکر واسی او ایمان راوڑی نو رب العالمین ستاسو پا عذاب سکوی. وکان اللہ شاکرن علیما، او دے اللہ تعالیٰ توبہ قبل ان کے شاکر دے قدردانی کوي ستاسو او علیم دے ستاسو پنیتونو باندے. اللهم صل علی سیدنا اللہ دې شیخ صاحب مبارک درجات بلند کړي. کې درس تفسیر چې به شروع کړي کله به طالبانو ترجمه خو ټول شروع کړي ښا. نو بیا ویل چې دار چا خپل امتیازات وي، دار چا خپل خصوصیتونه یو شی پکې وایي، او دا چې هغه سره کم تفسیر پکار وي چې وکړی شي نو هغه خو ګرانه ده، خو روژه کې کېږي نه ځکه دې خبرې دي دې معاملې دي. خو بیا به مبارک فرمایل چې زما او د نورو په منځ کې یو فرق دا دی چې زه ځوان یم زما ژبه تېزه ده، او نور چې سپین ږیري په سپین ږیرو خو لګیا وي نو سرونو لګیا وي ښه. نو غرض مې دا دی ښه دا و یو کس ته خپل ځان سره العبد الفقیر لیکي. العبد الفقیر او عبد الفقیر، العبد الفقیر که په اضافت سره شي نو دا صحیح ده، او عبد الفقیر که شي بنده د محتاج. نو یو احتیاط هغه پکې شته دی که چېرته دی وایي چې زما د فقیر نه یو فقیر مشخص مراد دی او د هغې مشخص بنده چې دی زه عبد یم او عبد دلته په معنا د غلام سره دی او د هغې فقیر غلام یم
عبد الفقیر غلام د فقیر. نو په دغه معنا باندې به یو امکان ولري. او که چېرته عبد په معنا د بنده سره شي او بیا دی وایي چې عبد الفقیر بنده د فقیر، نو بیا د الله تعالی په صفاتو کې فقیر نشته، بلکې الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې ان الله غنی وانتم الفقراء. نو فقیر د رب العالمین په صفت کې نشته. که الف لام عهدي شي په الفقیر کې د ده معهود ور باندې او مشخص کس وي، او عبد دی په معنا د چا سره اخلي؟ د غلام سره اخلي، او دی ځان ته عبد الفقیر وایي، امکان ده په دغه معنا باندې. که د الله تعالی د صفاتو نه یې ګڼي نو بیا دا درسته نه ده. او العبد الفقیر چې په صفت او موصوف شي نو بیا په معنا کې مشکلات شته نه. العبد الفقیر محتاج بنده، او که په اضافت سره شي نو بیا معنا دا د بنده د محتاج، بنده د محتاج. نو کې دې کې دغه تاویل یو څوک واخلي نو صحت پکې وي، خو لیکن اجتناب چې ترې نه وشي نو دا غوره ده. که والدین خپل اولاد قتل کړي نو بالکل پې ګناهګار نه، ګناهګار دی ورباندې ښه دنیا او آخرت کې څه حکم لري. او پاتې شو مسله د میراث، که چېرته دی راولګېده دا او بچی راولګېږي پلار قتل کړي نو دلته حرمان د میراث شته، دی پکې محرومیږي. او که چېرته پلار اولاد قتل کړی وي نو علما یې کې دلته حرمان نشته. اخیافي وروڼه په حصه د میراث کې یو شان ولې حصه وړي؟ ولې للذکر مثل حظ الانثیین قاعده ورباندې نه جاري کېږي؟ دوی یو شان برخه ولې اخلي؟ وجه د دې دا د مولوي صاحبانو دا دوه وروڼه چې دي نو دا حقیقي او علادي د دوی چونکې تقرب او نزدېکت د دغه اخیافي په نسبت ډیر دی، یا د پلار د طرف نه دی او یا پلار او مور نه، هلته نسبت چې دا مال د میراث د چا نه وړي نو هغه نږدېکت یې څه شی دی؟ ډیر دی. او هر چې اخیافي ده نو تاسو ته مو ویل چې د اخیافي رشته خو د چا د وجې نه ده؟ تنها د مور د وجې نه ده، د پلار د وجې نه نه ده. نو د مور نسبت کې نر او ښځه چې دی دواړه یو شان دي. نو شریعت هم دلته څه شی ونه کړه؟ فرق ونه کړه چې دواړو ته به یو شان برخه ولې کېږي. او دویمه وجه دا ده ځکه چې دوی عصبه نه دي. اخیافي وروڼه عصبه نه دي لکه پلارني وروڼه. دا پلارني وروڼه چې نو عصبه نو برخه یې ځکه ډېره وه او عصباتو کې تاسو ته ما ویل. او هر چې اخیافي وروڼه دي نو په عصباتو کې نه دي که نه. هلکه مور مې وه داسې خلک تاسو چېرته لیدلي چې دوی سره خپله ورورولي پاللي د مور د طرف نه، او دا چې پلار د طرف نه وي دا په عصباتو کې دوی سره پلارنه د چا کوي؟ د ورور کوي. نو د همدې وجې نه شریعت د هغې حق یو شان ښودلی دی، خو لږ دی ډېر نه دی، داسې فکر ونه کوي. هغه للذکر مثل حظ الانثیین کې خو حصه ډېره وه که نه د وروڼو، نو د خویندو د هغې په نسبت کمه نه. او دلته دا حصه خو چونکې ډېره لږه ده چې کوم اخیافي ته ورکولی کېږي، نو په دې وجه شریعت فرق نه دی کړی دی، دواړو ته یو شان حصه ټاکلی ده. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.